سلامونه ستړي مشئ ښه راغلاست د روڼ سهار خپرونې ته تمه ده چې صحتمند یاستې او د کال دویمه ورځ به مو په خیر او خوشحالۍ سره راپیل کړې وي. نن د بزګر ورځ ده. دا ورځ دې ټولو بزګرانو ته مبارک وي. بیا هم تاسو ټولو ته هرکلی او زه خیبر الکوزی تاسو چوپړ ته حاضر شوی یم د روڼ سهار په خپرونه کې. خپرونه راسره تر پای پورې په مینه باندې وګورئ، راسره پاتې شئ او په خپرونه کې بیا هم د تل په څیر مو تاسو ته بېلابېلې برخې ټاکلي دي. د بزګر ورځ ده او د بزګر د ورځې په اړه به له تاسو سره هم خبرې اترې ولرو. دا چې بزګر څوک دی او په نوره ټولنه کې څه دی او بالخصوص که لاړ شو اروپایي هیوادونو ته چې په اروپایي هیوادونو کې بزګر څه اهمیت لري، څومره ورته کتل کیږي، څه دي. ځکه ډیری اروپایي هیوادونه دي چې نړۍ ته بالخصوص دغه د تغذیې برخه قوي کړې همدې هیوادونو ده. لکه که یاده وکړو د وریجو او غنمو برخه یا د وړو برخه تر ډیره بریده بیا په اروپایي هیوادونو کې له اوکراین څخه دغه برخه بډایه کیږي او یا هم ویشل کیږي ورته. دې ته او دې ته ورته نورو مسایلو باندې به ورسره ډاکټر حیات الله عتیق د بشري پراختیا سلاکار سره خبرې وکړو چې هغوی ځي ګرځي ټولنه کې دي. له هغوی سره پر دې برخه خبرې کوو چې په نوره ټولنه یا په نوره نړۍ کې بزګر څه اهمیت لري. همداشان روح الله روحاني سره د قوشتېپې د دویم کانال په اړه خبرې لرو چې قوشتېپې دویم کانال چارې پیل شوي دي. هلته البته په دې برخه کې بزګران څومره په پام کې نیول شوي دي ځکه هلته ډېرې ځمکې شاړې وې. د شاړو ځمکو ته څومره نظر شوی دی. بیا د دې ترڅنګ د دغو ځمکو ته د نظر کېدلو ترڅنګ څومره ځمکې په نظر کې نیول شوي دي چې دولتي ځمکې دي، خلکو ته وویشل شي یا په اجاره ورکول شي چې دا آباد شي او له هغې څخه کار واخیستل شي. پر دې موضوعات ورسره خبرې اترې لرو. مولوي طلحه د بادآباد تحقیقاتو عمومي رئیس دی. له هغې سره به بیا پر دې خبرې وکړو چې هلته څومره فارمونه دي، څه ډول فارمونه هلته وجود لري، څومره وخت کېږي دی فارمونه جوړ کړي دي، څه دي، کومې برخې ته له نورو هیوادونو سره څومره روابط لري، څه ډول نیالګي راوړي دي. ځکه دلته د نورو نسلونو د رایج کېدلو، هغې ته د برابرېدلو، د هغې څخه د حاصل د اخیستلو دپاره دوی څه کړي دي او په کومه برخه کې کار روان دی. همداشان بله برخه هم لرو چې احمد فرید فرهنګ د چاپېریال ساتنې ملي ادارې ویان به راسره په خپرونه کې وي. هغې سره په د نیالګیو کېنولو کمپاین او چاپېریال ساتنې باندې برخه خبرې ورسره وکړو. که څه هم ژمی سږکال دومره سخت نه و ځکه په وروستیو کې د اوت په میاشت کې ژمی یو څه راسخت شو، هغه هم کمې ورځې وې، دومره وخت نه و چې سړی وایي چې ډېر وخت و. په دغه وخت کې لږ د بخاریو یا هم د مرکز ګرمیو د نورو برخو هغه وشو. سږکال نسبتا د نورو وختونو په پرتله باندې د کابل هوا دومره کړکېچنه نه شوه. دا چې دوی څومره تدابیر ورته نیولي وو، 1402 کال پلانونه څومره د دوی تطبیق شو او د 1403 کال لپاره دوی څو پلانونه لري. ځکه د افغانستان یا هم د کابل په ډیری سیمو کې چې وګورو داسې کورونه شته چې بې نقشې دي، بې پلانه دي. د دغه بې پلانه کورونو لپاره دوی څه نیولي، ځکه دوی خو دا خبره ترسره کوي چې موږ د پلانې کورونو او یا هم هغه کورونه چې اوس لوړپوړي ودانۍ هلته جوړې شوي دي او شخصي دي، بیا هلته مرکز ګرمۍ جوړې شوي د هغې دپاره د فلټر مسله ده. دا به زه هم در سره ومنم، ته منم، بل مني، خو دا خبره چې بې پلانه کورونه څه ډول دي او څه ډول هغې دپاره به څه کیږي، پر دې ورسره خبرې اترې لرو. تاسو هم راسره پاتې شئ او خپله خپرونه راسره په مینه باندې وګورئ. د بزګر ورځ د نن او د بزګر د ورځې په اړه به درته ووایم دوستانو، ډیری موارد دي چې باید موږ پې باندې خبرې اترې وکړو. دا چې نورې پرتلهتوب یې نورې نړۍ سره هغه به د میلمه سره د باس پرېږدو. خو یوه خبره دا چې په افغانستان کې بزګر ته دومره اهمیت تر ډېره بریده پورې نه دی ورکول شوی. که وګورو ډیری ولایتونه د افغانستان د بزګرۍ ډېر ښه ځایونه له ځانه سره لري او ډېر ښه حاصلخیزه ځمکې لري. دغه حاصلخیزو ځمکو څخه په سمه توګه باندې استفاده نه ده ترسره شوې. بیا هم یوه خبره زه ترسره کوم چې ورځ تر بلې په افغانستان کې او بیا بالخصوص په زراعت میشتو ولایتونو کې زراعتي ځمکې ورځ تر بلې د ورکېدو په حال کې دي. د دې مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ د دې د مخنیوي لپاره څه باید موږ ترسره کړو؟ ځکه وړاندې یو پلار و، اوس 10 پلرونه شوي دي. ځکه د هغه پلار 2-3 زمن د هغې اوس مسیانو کوتیانو ته خبر رسېدلې ده. مثلا 50-60 جریبه یا 100 جریبه ځمکه وه، هغه اوس په 10 نفرو ویشل شوې ده. 10 نفره یو جریب حویلۍ جوړه کړې ده، 10-20 جریبه ځمکه خو دلته لاړله. بیا په دې کې سړکونه وګوره، نورې برخې وګوره، نور وګوره، باغداري او زراعت او دې برخې ته ورځ تر بلې ځمکه په ورکېدو کې ده. څه باید دلته ترسره شي؟ که زما
شخصي مشوره وي زه وایم چې افغانستان ډېرې دښتې لري، ډېرې بېدیا دښتې لري چې کولی شي حکومت له دې څخه په استفادې هغه خلک چې زراعتي ځمکې اخیستل کیږي او هغې یې له منځه وړي هغه باید واخیستل شي، دغو دښتو ته ویوړل شي، په دښتو کې ټیولونه جوړ شي، هلته اوبو مرکزونه ورته جوړ شي، دوی ته داسې ځمکه ورکول شي چې د دوی هغه اسانتیاوې پوره کړي ورته. ډېری ځایونه دي، که د بغلان ځمکې هم درته وښیم ډېرې دښتې موږ لرو ورسره، که د کندوز ځمکې درته وښیم په همدې ډول باندې، که د لغمان ځمکې هم درته وښیم ځکه هلته هم څو فصله حاصل ترسره کیږي، په ننګرهار کې هم په همدې ډول باندې، که نورو ولایتونو ته تخار او نورو سیمو ته لاړ شو، که همداشان د قندهار ځینو برخو ته لاړ شو په ډېری ځایونو کې چې اوبه شته دي، که هلمند ته لاړ شو، فراه ته لاړ شو، دغه دښتې څه کوو چې خرۍ خرۍ دښتې پرتې دي او موږ زراعتي ځمکې اخلو، ورځ تر بلې را کموو او په هغې کې د ودانیو کوشش کوو چې جوړې کړو. ښاري برخې ته باید راولو خلک، ښار باید داسې کړو چې لږې پراخه کړو، ښاري برخه باید پراخه کړو، دلته باید دغه کړنه ترسره شي. زراعت ځمکه باید زراعت ته پاتې شي. دا چې په وس او توان کې مې دا خبره نه ده پوره چې زه څنګه وکولی شم چې یو ځای دښته واخلمه خړوبه یې کړم، دا مې په توان نه ده پوره چې سیند پرې راوګرځوم. ډېری ځایونو کې سیندونه راګرځول کیږي. اول د قندوز سیند چې ورته وګورو د بغلان ډېری دښتې خړوبولی شي، د قندوز ډېری دښتې خړوبولی شي، د الیاباد نه نیولې تر چاردرې، د چاردرې نه نیولې همداسې که ورته ووایي د دورې سیمه همداسې نورې بیرته تر خان آباده پورې دا برخې دا کولی شي چې اوبه یې کړي. همداشان د قندوز سیند چې دی په بغلان کې هم ډېری ځایونه د پلي خمري خواته که وګورې د کیلګیو د دوشي دا ځمکې خو تر ډېره خړوبې دي، خو نور ځینې ځایونه هم شته چې هغه هم خړوبولی شي. همداشان که لاړ شو د کونړ زیاتره ځایونه وګورې، د کونړ پر سیند باندې زیاتره ځایونه دي اوبه لاندې ځمکې ټیټې دي او خو که ګورې دا سیند په جګه باندې دی، د دې راګرځول لږ سخته معلومېږي، خو کولی شو چې دغه زراعتي ځمکې زراعت ته پرېږدو، دغه کسان واخلو دښتې ته یې ویسو، ځکه هغې دومره اوبو ته اړتیا نه لري. هغه موږ کولی شو چې په یو څا په ده باندې راواخلو ویې کړو. یو د څا په اوبو باندې څو کورونه کولی شو چې هغې ته هغلته برېښنا جوړه کړو، البته د بادي برېښنا څخه کار واخلو، د لمریزې برېښنا څخه کار واخلو، هغه کورونه هلته کیږي. یو بازار، یو ښار، یو د دوی د سهولت دپاره دغسې یو څه جوړ کړو، اما د زراعتي ځمکې د کرکیلې لپاره باید هغه اسانه کړو. دوی ته د کلني عاید په توګه یو څه ورکول شي، یا په همدې کې د شراکت په توګه ورته ورکول شي چې ته هم را سره شریک، تخم زه در کوم، قلبه زه درته کوم، نوره پارو زه در کومه درته چې هر ډول سره په کار و هغه زه درته رسومه، د خیشابې د کار د بل د دې ټولو زه در سره یم، د دوا او درمل هر څه زه در سره کومه، خو ته څه وکړه؟ دا زراعتي ځمکه پرېږده، راځه نوره په دښته کې واړه، یو کس که دلته پرېږدي چې فقط یو 2 کوټې یا 3 کوټې ولري، زیات نه، چې زراعتي ځمکه له منځه پکې لاړه نه شي. هغې ته هم چې توان نه رسېږي چې دښتې باندې اوبه راواړوم او دښته خړوبه کړم، دغه کار اسانه دی د هغې څخه. که په هغې 10 مصرفېږي دلته 100 مصرفېږي، اما ممکن د 100 نه هم کمې مصرف شي د کور په سر یې که ور واړو، ځکه یو کور د 4-5 کورو دپاره موږ کولی شو چې یو ټیول یا یو څا وباسو، برمه ژوره چې هغې نه موږ اوبه واخلو او دغه څو کورونه ترېنه استفاده وکړي، هم ګل و ګلکارۍ ته یې کېږي، هم یې ترکارۍ ته کېږي او هم دوی ته کار اخیستل کېږي ترېنه. په دغه ډول موږ کولی چې د زراعتي ځمکو د ورکېدو مخنیوی وکړو. زه خپله په دې برخه باندې ډېر زیات فکر کوم چې باید د دې مخنیوی وشي، ځکه په نوره نړۍ کې داسې نه ده. دغه لوړپوړي ودانۍ چې نورو ځایونو کې ګوري، بالخصوص د اروپایي هیوادونو کې چې تاسو ګوري، دا د همدې دپاره جوړې شوي دي چې دا خلک دلته میشي، هغه د زراعتي ځمکو څخه دوی راوګرځول شي، هلته خلک په کار باندې بوخت شي، کار ورکول شي ورته. ولې چې تر ډېره بریده تاسو وګوري په نورو ملکونو کې چې د غرونو په بغلونو کې، د غرونو یا په دښتو بیابانونو کې ته وګورې ډېر ښه ښایسته ښایسته شارکونه جوړ شوي دي، هلته یې هوا هم ښه ده، طبي هوا ده، ښه ځای دی، دښتې ځنګلونه هر څه ورسره شته، هلته ډېر ښه تنفس هم اخیستل کېږي، خلک هم خوښ دي. خو زراعتي ځمکه چې ګوري سترګې د تور خوري، هېڅ هم پکې نشته، ځکه د حکومت د خوا نه اداره کېږي، د حکومت د خوا نه هر څه ور رسېږي، د هغه کرکیله ټوله د حکومت له لوري ترسره کېږي، خلک هم ښه په اسانه باندې هغې ته هم هر څه زمینه مساعدېږي. د حکومت له لوري هغې ته که څوک وظیفه لري که نه لري، ماشاءالله دی، ځکه هغه په هغه پټي کې مصروف و، هغه خپل پټي څخه یې حاصل اخیسته، خو اوس هغه حکومت ته نه په اجاره نیولی، د اجارې په بدل کې ده ته ماشاءالله دی، هېڅ خبره هم نه رامنځته کېږي. هغه سړی د دې په فکر کې هم نه کوي، هغه یوازې د دې په فکر کې دی چې زه څنګه پرمختګ وکړم، زه څنګه خپل تحصیل مخ ته ویسم،
زه خپله کچه څنګه په تخنیکي او مسلکي توګه باندې لوړه ویسم. د دې په فکر کې نه دی چې زه غنم څنګه اوبه کړم، زه جوار څنګه اوبه کړم، زه اوربشې څنګه اوبه کړم، زه رومي او ترکاري او پوله او پټی څنګه جوړ کړم. نه، د یو خان په توګه راځي یا خپله پوله او پټی په هر فصل کې ګوري، ګرځي ورباندې، خوند ترې اخلي، هغه د سیاحتي توګه باندې یو څو تصویرونه ورسره اخلي، بېرته ځي په خپل کور کې کینی او قرار یې په مستې مولا هر څه ورته رارسیږي او خوړل کیږي. که دغه ډول باندې موږ هم کار واخلو د زراعتي ځمکو څخه ډېره ګټه به مو کړې وي. که چېرته په دې توګه موږ کار وانخلو، ورځ تر بلې چې ګورو زراعتي ځمکه د ورکېدو په حال کې ده او بالاخره به موږ د ډېرو ستونزو سره نور هم لاس او ګرېوان کړو. ځکه یو خبره دا چې د شمالي ولایتونو ډېری ولایتونه چې دي په هلته بیا د زراعت برخه ډېره غني وه. یو له هغې څخه قندوز چې کندو د افغانستان ورته ویل کېده، اما زه اوس د کندو په توګه نه منمه، ځکه همدغه خبره چې زه کوم تر ډېره بریده هلته په زراعتي ځمکو کې عملي شوې ده. د یو چا 20 جریبه ځمکه او په هغه کې 15 نفره دي، اوس 15 جریبه ځمکه رسېدلې ده. هغه یو جریب حویلۍ راتاو کړې ده، یو جریب یې ورسره باغ کړی دی، ځمکه لاړه ختمه شوه. خو که هلته یو کس پاتې وی، هماغه یو جریب ځمکه چې د باغ حویلۍ جوړه کړې وی، 19 جریبه ځمکه ټوله خوشې وه زراعت دپاره. بل باید د حکومت نه مې بله غوښتنه دا ده چې زراعتي برخې ته ډېره پاملرنه وکړي. زراعت هغه څه ده چې موږ پیاوړي کوي، لکه صنعت چې دی زراعت هم همداسې دی. یو هیواد چې دی په هیوادونو کې شمارې د اقتصادي له وجې، هغه یو صنعت د یو زراعت دی تر ډېره بریده پورې. اقتصاد کې د شاملوي زراعت او صنعت، نو زراعت زموږ ډېر شاته پاتې دی او اقتصاد چې ګورو هم په همدې ډول لویدلی دی. صنعت هم چې ګورو پر همدې ډول ورته تر ډېره بریده پاملرنه نه ده شوې. زراعت ته باید تخمونه ورکول شي. لا تر اوسه زموږ ډولو بزګرو ته تخم نه دی رسېدلی چې موږ ووایو هغې ته تخمونه ورکول شوي دي. هغې ته سره نه ورکول کیږي. هغې یو بوجۍ کوټ اوس هم په 4000 4500 تر 5000 پورې اخلي. هغه چې بیرته مصرف کړي بیا هېڅ هم نشي کولی دی نه، بیرته چې ورته حساب وکړي اخر کې قرضدار هم راوځي. ګورمه چې دې برخه کې لیدونکی را سره څوک دی او له کمې سیمې څخه د دوی څخه ګورو چې څوک دی. سلام، تاسو ستړي مه شئ. سلامونه علیکم، زه صاحب جوړ په خیر، صحت مو ښه ده، قراري ده؟ مننه، ژوندی اوسېږئ. څوک خبرې کوئ؟ مننه، عبدالله یم له باګرامۍ څخه. ښه راغلاست درته یم عبدالله، مهرباني وکړئ عبدالله. مننه، آباد اوسئ. الکوزی صاحب تاسو خو ستړي کې ناستئ، بیرون ښایسته نری نری باران د څاڅکي راغورځېږي او هوا یې دومره ښکلې کړې ده ماشاءالله چې بیخي د خوند هوا ده. بس د رحمت دې وي او تر څنګ دا چې نن د بزګر ورځ ده او بزګران هم ورته ډېر زیات به خوشحاله وي. خدای دې وکړي چې په نورو ولایتونو کې هم ورېدلی وي. امین. د للمي ځمکو کرونکو دپاره ډېر د خوشحالۍ ځای ده. بلکل. او خوشحاله به انشاءالله چې ځکه همدغه بارانونه دي چې هغوی غنم کرلی دي یا للمي غنم یې کرلي، للمي ځمکې لري، هغوی دغه ته په امید و، دغه ته په هیله و چې بارانونه وشي او دوی حاصل خړوب شي. نو نور خو هم بندونو نه موږ ډېره استفاده نشو کولی، اوبه مو روانې دي. کاش موږ په هر سیند باندې څو ځای بندونه جوړ کړی وی، کانالونه مو ترې روان کړی وی، دښتې مو خړوبه کړی وی او بزګرانو ته مو دا ځمکې ویشلی وی. بله بله. تر څو چې هم زموږ اقتصاد پیاوړی شوی وی، موږ داخلي تولید درلودلی. خو بله خبره دا ده که بیا یې مو درلودلی هم نو موږ ته به یو من پیاز، چارک پیاز، البته مختلف حاصلات نو له بزګر څخه په 240 او 50 افغانۍ اخیستل کېږي، بېرته نور ګاونډیو هېوادونو ته تجارت کېږي. بیا چې له هغه ځای په داسې موسم کې چې په افغانستان کې د حاصلات نه وي، دوی ته راوړي نو بېرته هماغه بزګر چې په 20 افغانۍ یو من پیاز خرڅ کړي دي یا یو من بینډۍ او لیړو او نور شیونه خرڅ کړي دي، هغه بیا په 400 هم نشي اخیستی. بلکل همداسې ده. بزګر مو ملا ماته ده او دغه ملا ماتول د دې لپاره تداوي پکار ده. دوی
مخکې له ده نه چې اقتصادي ضربه وخوري، مخکې له ده نه چې ناامیده شي، څو مسایل دي چې باید حل شي. یو همدا چې په مناسب بازار ورته پیدا کړل شي. دویمه دا ده چې موږ اوس هم هغه پخواني 50 کاله 80 کاله یا 100 کاله وړاندې تخمونه په زراعت کې استفاده کوو. بالکل همداسې موږ په تخمونو باندې تجارت دا ده چې موږ بهرنیو هېوادونو څخه اوس تخمونه راوړو. هغه داسې تخمونه دي چې هغه مکمل موسم حاصل نه کوي. بالکل. نو حکومت ته پکار ده حکومت چې کوم تخمونه ویشي په داسې وخت کې وویشي چې بزګر خپل پټی نه وي کرلی. بالکل. دغه د اصلاح شویو تخمونو په اړه په خپله موږ دا تجربه لرو. حکومت داسې یو وخت کې تخمونه ویشي د غنمو چې یو لش غنم شنه وي په پټي کې، نو هغه که بل کال ته ساتي. دا خو د بزګر ژوند خو داسې ښه ژوند نه ده. هغه ترې نه ټول حشرې ووښي، هغه سپږۍ ترې ووښي، هغه شیان ترې ووښي چې هغه بیا کال ته کوي کریشن کېږي نه. بالکل. صرف په داسې وخت کې ورکړي چې دهقان کمبخت په 5,000 6,000 10,000 پورې یوه بوجۍ یا 2 بوجۍ سره اخیستي، دا اوس باندې بوج پاتې شي. او داسې خلکو ته دغه تخمونه ویشل کېږي چې ځمکه به یې نه وي، هغه زمیندار کس ته نه رسېږي. بالکل. حکومت ته پکار ده تخم په وخت په بازار یا مارکیټ د بزګر لپاره پیدا کړي او سړو خونو شتون په ټول هېواد کې. موږ فکر نه کوم چې موږ دې په افغانستان کې سړه خونه ولرو. یوازې څو سړې خونې به داسې جوړې شوي چې د ممیزو لپاره چې هغلته ممیز پکې وڅښی شي او انګور پکې وڅښی شي، ممیز پرې حاصل شي. نور هېڅ د سړې خونې یو مثال موږ په افغانستان کې نه لرو. نو یو خو بزګر لپاره د بزګرۍ برخه او بل مالدارۍ برخه کې موږ هېڅ امکانات نه لرو. څو شخصي فارمونه د مالدارۍ جوړ شوي دي، هغه هم په هغه ډول ترې استفاده کوي چې څنګه یې خوښه وي. بالکل. بازار په خپله خوښه کړ. نو له حکومت هم غوښتنه دا ده چې دښتې ډېرې دي، ځمکې ډېرې دي، اوبه ډېرې دي. دغه د قوشتېپې کانال یو پاس کار پوره شوی د تقسیم دی کې دغه ځمکې وړیا دی تقسیم کې خلکو ته چې غواړي واخلي، تر هغه به پټی جوړ شي، تر هغه به حاصل جوړ شي، تر هغه به للمي غنم وکرل شي، تر څو چې بیا جوړېږي او بیا ویش ته یعنې 10 کاله بعد دغه ویش ته برابرېږي. د 10 کالو کې به دغه ځمکه له حاصل سره بلده شوي اوسي. دغه ځمکه به حاصل خیزه شوي اوسي. نو دغسې حکومت ځینې پلانونه باید ولري. بالکل. ډېره مننه له تاسو څخه چې برخه مو واخیستله. سلامت اوسئ، خوشحاله شئ بیا او ښه سهار ولرئ. بالکل واقعیت لکه څرنګه چې زه همدې برخې ته راورسېدلم، د لیدونکي هم پر همدې برخه راسره بحث وکړه چې د تخمونو ورکړې او د سرې ورکړې خبره ده. په هغه وخت کې ورسیږي دغه معلومه خبره ده. دلته نه معلومي دا نه کیږي چې ته لاړ شي په ښار کې کښېنې او وایي بزګر راوله راته. لاړ شه په کلي باندې د زراعت مامورین ولېږه، رخصت یې که ورې که. ځکه موږ او تاسو په هر ځای کې چې ګورو ملکان او هغه لرو، د ملک په کور کې مه ورکوه ورته. ملک کور ته چې ورغلی ملک ته ووایه ښه ته دې دغه مخکې شه راسره په دې کلي زه ګرځم، زه په دې کلي ګرځم، دغه ځمکه د چا ده؟ دا د فلاني ده. دا د چا ده؟ دا د فلاني ده. ښه څو جریبه ځمکه ده؟ دومره ځمکه ده، دغه ساحې نه تر دغه ساحې پورې ده. هغه ځان سره یاداښت واخله، په هغه باندې بیا تخم ورته توضیح کړه، پر هغه کوټ ورته توضیح کړه. بیا هم لیدونکی راسره دی چې له کومې سیمې. سلام، تاسو ستړي مه شئ. خیر علي وروره ښه یې جوړې تکړې. له ننګرهار نه عبدالرحمن خبرې کوم. مهرباني. مننه، ډېره ښکلې موضوع م ټاکلې ده. مهرباني وکړئ. دغه د ځمکې په حساب باندې دغه موږ چې د نیکونو نه یادېږي دغه د ننګرهار نه چې کوم معلومات موږ لرو، موږ پخوا به ګوره د لاس مزدوري نه وه یا دوکانداري نه وه، ټول هم دغه ځمکو نه موږ استفاده کوو. او نن چې دغه تا ډېره ښکلې موضوع ټاکلې ده، ما اوس واورېده ځکه خو مې زنګ هم وویله. نو دلته زیات سر خلک شخصي نظر لري، لکه دا بل ورور چې ویلې شنه خونه ده، سره خونه ده، د پیازو معامله ده، د اسلامۍ ده، دا د یو کس یو ګټه ده. دغه زراعتي ځمکه چې ختمېږي دا پوره ملت ختمېږي، پوره نفس ختمېږي. واقعیت ده.
او د شاروالۍ یا مثال شهرسازي او یا مثال دولت مکلفت لري چې د ولس د کار زمينه یعنی د لارې زمينه د تګ زمينه برابر کړي. اوس په دغه کې زیاتره خلک داسې دي چې بې کوره دي، لکه اوس چې په ننګرهار کې اوسېږم زه خو بیانو نه راغلم برمجاني شته دلته زه کلم یا مثال زه بالکل بیان نه لرم هره طریقه چې پیسې پیدا کوم په یو ځای خلم نو مجبور یم اندازه راتین کې خرڅي کې په ډاګو باندې دولت لمن اچولې ده. کچیر ته دوی د یو سیستم جوړ کړی وای چې وروره ګوله په یو ځای کې یو د نمرې سیستم جوړ کړی وای لکه د بازار د شهرسازۍ پیسې باندې سره کې معلوم یا نمره معلومه وای 15 نمره وای 1.5 روپۍ شهروالۍ ته تحویل کړه وروره راشه قانوني اسناد والا غډا کې دی واخله هغه 1.5 روپۍ په بدل کې ورته پمپ ویلې وای لکه یو بوري ویلې چې هغه د کورو والا ته استفاده کوله. بله لکه دا یو طرحه جوړه کړې وه لکه وایي د چک باڼه که وباسه او بېرته شپږمه کې ورته ننباسه د دوی نه اخیستې وه بېرته په همدوی لګولې وې. بالکل ډېره مننه. نو دلته مسله دا شی نشته افغانستان ته چې هر حکومت راغلی دی هغه د شخصي ګټو او د شخصي لانکوزرو او د شخصي ودونو او د شخصي مارکېټونو د دې په بدل کې راغلی. خو دغه ورور چې کومه خبره وکړه دا خو به یو تا ته ګټه ورسېږي شنه خونه په شی باندې راشه په ننګرهار کې کرایه کور نه چې اول خو ټوله دولت دا طرحه صاحب کړې ده چې څوک کرایه کور نیسي ورته به ما ته ضمانت راکړي غریب سړی به ضمانت نه کم اچي. سلامات اوسې ورور ډېره مننه. همدا یو تنګون دی چې هغه به یا دې ته اړ کېږي یا به کډه کوي یا به په غرونو باندې ځي یا به د کوم مخالفې ډلې سره یو ځای کېږي یو مشکلات به جوړې ځکه 500 روپۍ به پیدا کړي چې دوی پېژني غریب سړی خو څوک نه پېژني. بالکل ډېره مننه له تاسو چې برخه مو واخیستله او خپل نظر مو راسره په دې اړه شریک کړی. ډېر ښکلی نظر جوړ کړی خیر دی په دغې باندې یو څو وارې دا پروګرام جوړ کړی دولت نه مې جدي غوښتنه دا ده که چېرته دوی په ولس باندې حکومت کوي او د ولس همکاري غواړي او ولس باندې رقم کوي او ولس دولت هم ورسته ځکه زه دولت یم. بالکل دغه زمینه چې د موږ سبا وږي قسم په خدای چې دغه ګوره دغه د جنوبي نیر چې راغلی دی تر 19 ویلې پورې چې دا وګورې ټول بلډنګونه او مارکېټونه دي خو که دغه بلډنګونه او مارکېټونه د ګندهلي ډاک څخه تللي وي چپیار ډاک څخه تللي وي خوږیاڼو پلو تللي وي که د تورخم پلو تللي وي ام بخار آزاد و ام بزرعتین ځکه بچ شوه. ډېره مننه. سلامات اوسې خوشحاله شیبې او ښه ورځ ولرئ. سلامتي مو غواړو. سلامات اوسې. دوستانو له تاسو هم نړۍ مننه. خدای دې وکړي چې کومې خبرې موږ وکړلې دغه نظریات او دغه څه په نظر کې ونیول شي پر همدې باندې عمل وشي او د زراعتي ځمکې د ورکېدو مخنیوی وشي. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مشئ. ډېره مننه دوستانو چې راسره وئ او خپله خپرونه مو تر دا دمه راسره په مینه باندې وکتله. دوستان د خپرونې په دې برخه کې د بزګر د ورځې په اړه باندې خبرې اترې لرو. لکه څنګه مو چې وړاندې وویلې په خپرونه کې به راسره د دکتور حیات الله عتیق د بشري پراختیا سلاکار او ترینر به راسره خپرونه کې وي. د افغانستان د بزګرانو پرتله د نورو هیوادونو بالخصوص د اروپایي هیوادونو په اړه به ورسره خبرې اترې ولرو. افغانستان د اروپایي هیوادونو کې تر ډېره بریده چې نږدې هیواد دی چې یو ملک پر منځ کې پروت دی هغه ایران دی د ترکیې سره نږدې هیواد دی په اروپایي هیوادونو کې. دا چې ترکیه او د دې ترڅنګ نور اروپایي هیوادونو ځکه ترکیه هم نیمه اروپایي هیواد دی دلته څومره بزګرانو ته نظر کیږي څومره پاملرنه ده هغوی ته څه ډول تخمونه ورکول کیږي څه کیږي پر دې موضوع خبرې اترې لرو. عتیق صاحب راسره په سکایپ له لارې وصل دی. سلامونه عتیق صاحب ستړي مه شئ. وعلیکم السلام ورحمت الله ګرځي صاحب مننه ستاسو د ټولو همکارانو او مینوالو او لیدونکو د سهار بخیر وي او ستړي مه شئ. سلامات اوسئ په خیر اوسئ. نن د بزګر ورځ د عتیق صاحب راځه چې د افغانستان د بزګرانو ترڅنګ د نورې نړۍ له بزګرانو د حاله هم خبر شو پرتله باندې به هم خبرې وکړو. تاسو راته وایئ چې هلته بزګر یعنې څوک دی؟ که اجازه راکړئ الګوزیس محترم لومړی د بزګر او د کرهڼې په رابطه باندې داسې یو مختصره مقدمه که چېرته کېږدو. مهرباني. که چېرته اقتصاد ته وګورو اقتصاد 5 مرحلو باندې تېر شوی. د اقتصاد لومړی مرحله چې زموږ ستاسو نیکونه په دې کې مشغول وو هغوی ښکار کولو. چېرته په خپل بادي ټوپک به یې واخیستو یا غولکه ورته به واخیسته مرغۍ به وویشته یا به چېرته ماران به ونیول نو په دې باندې به خپله هم ډوډۍ خوړه او خپلې کورنۍ ته به هم ورکوله. د هغې نه وروسته بیا مالداري شوه دویم نمبر. زموږ ستاسو کلیو کې اوس هم د مالداري شته. دریم نمبر چې دی هغه بیا زراعت دی او کرهڼه ده. او څلورم نمبر چې دی هغه بیا صناعت دی او زیات خلک دې کې مشغول دي. پنځم او آخري
مرحله د اقتصاد چې د هغه پوهه ده، هغه نالج دی، هغه معرفت دی، هغه پیژندګلوي ده، بله هغه ارتباط دی او هغه اړیکې دي او هغه د نورو هیوادونو سره تجربې دي او هغه راخیستل دي. نو که چېرته موږ تاسو د خپل دسترخوان ته وګورو العزیز محترم، بله د موږ تاسو پیشنهاد وکولو څو دقیقې مخکې په دسترخوان باندې ټول شی چې موږ تاسو وګورو د موږ تاسو ته د بزګر د لاس نه راځي، د موږ تاسو ته د ځمکې نه راځي، هغه که وریجې دي، هغه که وچه ډوډۍ ده، هغه که چېرته میوې دي او که نور شیان په ټول په دسترخوان کې چې موږ تاسو ګورو، دا د الله جل جلاله هغه نعمتونه دي چې موږ تاسو ته بزګر مسخر کړی او موږ تاسو ته ځمکه مسخره کړې، موږ تاسو ته هوا مسخر کړې، موږ تاسو ته اوبه مسخر کړې او الله جل جلاله نعمتونه ټول موږ تاسو ته راکړي. نو د دې نه هم موږ تاسو پوهیږو چې بزګر ډیر مهم دی او کرهڼه ډیره زیاته مهمه ده. که چېرته موږ تاسو په عامه توګه باندې وګورو، هېواد ته زموږ تاسو تقریبا 8% انکم چې دی هغه د کرهڼې په واسطه باندې او نور هېوادونه هم پرمختللي هېوادونه هغوی تقریبا چې په اقتصادي ټایر کې چېرته موږ تاسو وګورو نو کرهڼه او زراعت تقریبا اول یا دویم نمبر در راځي د اجمالي اقتصاد زیادوم. بله دا عموما د کرهڼې او د زراعت په ارتباط باندې مختصر مقدمه ډیره زیات مهمه او اړینه بولم چې په زراعت کې د پوهې نه استفاده وشي او د پوهې چې موږ تاسو ته الله جل جلاله راکړې دا صرف او صرف دا نه ده چې موږ تاسو په ټکنالوژي کې استفاده کوو، موږ تاسو صرف په هغه عصري علومو کې موږ تاسو استفاده کوو. نن سبا چېرته موږ وګورو اکاډمیان په زراعت باندې ډېر زیات هغه شوی توجه شوی. حتی زموږ تاسو هېواد ته چېرته وګورو موږ تاسو دوه لویې ادارې لرو، یوه اداره لرو چې هغه ته د زراعت وزارت وایي، وزارت زراعت، او یوه لویه اداره چې هغه اکاډمیک اداره ده چې بیا په څو شاخونو باندې ویشل شوې، هغه د زراعت فاکولته موږ تاسو لرو. بالکل. او په ځینو ملکونو کې د زراعت په نام باندې پوهنتونونه دي، بیا مختلفې فاکولټي دي. نو دا اداري خو هغه لوری دی چې موږ تاسو خپل کوم اداري تکتیکات او تخنیکونه چې لرو هغه موږ تاسو په کار باندې اچوو، د زراعت پاملرنه، متابعت او څارنه کوو. خو دا اکاډمیک لوری زما په نظر باندې چې ډېر زیات مهم دی. زما په نظر باندې چې بزګرانو ته باید پوهه ورکړل شي، دوی ته باید کورسونه ورکړل شي، د دوی د ظرفیت لوړېدلو په خاطر باندې دوی ته باید سیمینارونه ورکړل شي او دوی ته مختلفې تجربې باید انتقال شي. هغه شیان چې موږ تاسو په هېواد کې وروسته ورته متوجه شوي یو القدس محترم، لکه د مثال په توګه باندې د زیتون کرهڼه او همداسې د خرما کرهڼه چې اوس په قندهار او په مشرقي بعضې ولایتونو کې اوس دا تجربه شوې او زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې دا الحمدلله دا تجربه باید ډېره مخکې شوې وای. تاسو پوهیږئ چې دغه مسایل که چېرته د پوهې زموږ تاسو ډېر لنډ وو او ډیولپمنټ او پرمختګ ته موږ تاسو لنډ وو، نو دغه تجربه که چېرته مخکې شوې وای زما په نظر باندې اوس موږ تاسو هم د خرما او د زیتون د دوه مثالونه زه یادوم، موږ تاسو به نور هېواد ته هم لېږل، لکه موږ تاسو اوس نور شیان موږ تاسو دیږو، همدا زموږ تاسو صادرات وچه میوه او زموږ تاسو لمده میوه بهر ځي. مخکې به د نورو هېوادونو په نامه باندې تله او هغوی به خپل نوم ورباندې کوي چې میډ فلان ملک، اوس موږ تاسو په خپل نام باندې ځي الحمدلله. زعفران به زموږ تاسو د بل ملک په نامه باندې تلل، هغوی به ورباندې لیکل چې دا د میډ فلان ملک او الحمدلله زموږ تاسو اوس په خپل ملک باندې ځي. زموږ هدف دغه دی چې پوهه که چېرته موږ تاسو استفاده وکړو په کرهڼه کې، پوهه که چېرته موږ تاسو استفاده وکړو حتی په ښکار کې، پوهه که چېرته موږ تاسو استفاده وکړو حتی په مالدارۍ کې، نوي کورسونه واخلو، ټکنالوژي استفاده کړو. زما په نظر باندې چې موږ تاسو به وکولی شو چې هغه هېوادونو ته چې هغوی ډېر زیات پرمخ دي، حتی زما په نظر باندې چې پرتله به مناسبه هم نه وي چې د نورو سره پرتله کېږي. را به شو همدلته تاسو د دې یاده وکړله عتیق صاحب چې دغه څه باید ترسره کړو. په فردي توګه باندې دغه څه نه ترسره کېږي، لکه تاسو د خرما یاده وکړله یا د زیتونو مو یاده وکړله، دلته مسؤلیت چاته ورګرځي او څه باید وکړي؟ زما په نظر باندې القدس صاحب چا چې د تجربه افغانستان ته راوړي دا باید تقدیر شي، دا باید ونازول شي، دا باید تشویق شي. د دې زما په نظر باندې چې په ډېر لوړ اندازه باندې باید او په لوړه پیمانه باندې باید تشویق شي. چا چې د تجربه په افغانستان کې عملي کړي، طبعا تاریخ خو ټول شی لیکي او د ټول شی که موږ تاسو ارشیف ته مراجعه وکړو ټول شته دي. بالکل. د کوم انسانانو چې د تجربه عملي کړي په هېواد کې زما په نظر باندې د هغوی نمونه باید په تاریخ کې ولیکل شي، هغوی باید تشویق شي او هغوی باید من حیث مؤسسین د تجربې هغه باید افغانانو ته باید ورمعرفي شي. لکه زموږ زه د وردګو د ولایت نه یم، زموږ تاسو زموږ په ولایت کې د مڼو تجربه ډېره زیاته ده. عبدالولي خان ډېر زیات کار کړی، زما په نظر باندې چې اوس د هر وردګ په خوله باندې عبدالولي
نوم راځي چې په وخت بالکل وکیل ورته کار کړی او خدمت ورته کړی د نرخ باندې په نوم باندې یو منطقه دغه ډېر زیات هغه مشهوره ده، مختلفې مڼې هلته کېږي او دغه مڼې بهر هم لیدل کېږي او ډېر زیات د وردګ ولایت دې باندې مشهور دی. د مثال په توګه باندې هدف دغه دی چې هر مخکښ چې دی په هر منطقه کې چې وي هغه حتما معلومیږي. زما په نظر باندې هغه باید تشویق شي، هغه باید تقدیر شي او هغه باید نور هم وځلول شي، ځکه چې دا انسانان چې موږ تاسو تشویق کړو د دوی نور هم د کوم ابتکار او خلاقیت چې د نور هم وده کوي. موږ تاسو که صرف دې تجربې ته وګورو، مثلا د استاد عبدالولي کومه تجربه چې د ډاکټر عبدالولي هغه پوهه استفاده کړې، بله پوهه راخستې او خپله کومه تجربه چې راخستې دا یې عملي کړې او بزګر ته ورته ورکړې. بزګر بېچاره خو تاسو پوهېږئ چې هغه خو ټول ژوند د ځمکې او د اوبو سره او د خپل کولنګ او د چارې سره ژوند کوي، نو د کتاب نه لرې، د ټکنالوژي نه لرې، د علم نه لرې، د فرهنګ نه لرې. هغوی په موږ تاسو باندې حق لري. زما په نظر باندې چې د وزارت اقتصاد دا یوه ډېره مهمه وجیبه ده، یوه مهمه دنده ده چې دا باید لینک جوړ کړي، ارتباط جوړ کړي د زراعت فاکولتو سره. بله هم د هغو انسانانو سره چې هغوی بالفعل اوس په کرهڼه کې مشغول دي. یوه ډېره جالبه تجربه په افریقا کې یو هېواد دی، هغه ټول بزګران راځي، هر بزګر چې ځمکې ته داخلېږي نو هغه باید سیمینار واخلي، هغه باید کورس واخلي، هغه باید سرټیفیکیټ واخلي. ځمکې ته بزګر نشي داخلېدلی چې تر څو بعض شیان حتی بعض خلک په هغه باندې لیک او په لوست باندې نه پوهېږي، په هغوی ته بعضې تجارب ورته ښایي او به هر څومره چې تجربې وي هغه راوړي د بزګرانو سره شریکېږي. ډېر زیات هېوادونه دي چې دغه تجربې د هغوی نه راوړي خپلو هېوادو کې عملي کوي. زه ډېر زیات ټینګار کوم د پوهې په استخدام باندې، په استعمال باندې د بزګرانو په مابین کې. زما هدف دا دی چې هغوی خو د هغه نه لرې دي، نو دا زمینه سازي باید ورته وشي. دولت باید همدغه زمینه سازي مې هدف و عتیق صاحب چې څه باید وکړي شته نظام یا هم حکومتونه چې د افغانستان تر اوسه پورې شوي تر ډېره بریده چې موږ ګورو اوس هم همغه د 100 کلنې تجربې له مخې مخته راځو. لکه څرنګه چې تاسو یاده وکړه ډېر کم به وي چې د وکیل صاحب یا د ډاکټر صاحب عبدالولي خان هغه پاتې شوي وي، یعنې نه وي تطبیقېږي، تر اوسه پورې همغه تطبیقېږي، ترسره کېږي، خو ډېر کم تغیرات به د مڼو په کاروبار کې راغلی وي. څه باید وکړو چې د نوي نسل یا د نوي هغه سره زراعت سره وصل شو، باغدارۍ سره وصل شو؟ په نړۍ کې نوې باغداري رامنځته شوې، نوې زراعت رامنځته شوی دی چې حاصل ډېر کوي، وخت کم نیسي. په دغه هغه باندې څه باید وکړو، څوک یې وکړي؟ زما په نظر باندې که وزیر صاحب د زراعت زما پیغام اوري او مسؤلین ورونه په زراعت او وزارت کې زما پیغام اوري، نو یو ټیم باید، کمیسیون باید سر د نن نه په زراعت کې چیرته نه وي باید مقرر شي چې بهرنۍ کومې هغه تجربې چې لکه تاسو مې راباندې وکوله هغه تجربې څېړنه نن سبا ډېره زیات عادي خبر ده، یعنې میاشت چې ورته ورکړل شي د نړۍ هغه بهترې کومې تجربې چې دي هغوی راخیستی شي او هغوی کولی شي چې په میز باندې کېږي چې کوم بهترې تجربې لکه تاسو مې راباندې وکوله چې وخت ته کم ضرورت دی او امکانات ته کم ضرورت دی. حتی بعضې داسې تجربې دي چې لمر نشته په بعضې هېوادونو کې، هغوی بعضې تجربې لري لمر ته کم ضرورت دی. او حتی ځمکې ته داسې هېوادونه دي چې تاسو پوهېږئ چې هغوی ځمکه کمه لري، هغوی د بحر نه ځمکه جوړه کړې، د نور ځای نه خاوره راوړي او یو منطقه یې جوړه کړې، او حتی داسې ځایونه هم دي چې هغوی ډېرې کمې ځمکې ته ضرورت دی خو ډېر زیات هغه پکې لري، تفاصیلو کې نه داخلېږو. زما داسې نظر دی چې دوی یو کمیسیون ولري او دغه بهرنۍ کومې موافقې تجربې چې دي دغه د دې باید څېړنه وکوي. الحکمة ضالة المؤمن اینما وجده فهو احق بها. د دې نه وروسته دغه تجربې راواخلي او په افغانستان کې بالفعل البته د زراعت فاکولتو سره هغه چې په هر پوهنتون کې دي د هغوی هر ملک همغه فوکس وکوي او ټینګار وکوي په مغو منطقه باندې، او دغه تجربې را انتقال شي او هغه کوم بزګران چې د دې سره دلچسپي ښیي، حتی دا مې خبره ده چې کیدای شي بزګر زموږ ستاسو په هېواد کې دغه تجربې قبول نه کړي، ځکه د بزګر سره خپل داخلي قناعت خپلې زړې تجربې ورسره دي. هغه وایي ما د پلار د نیکه نه زده کړې، ما باندې کار خپل مخه راوړه. حتی کیدای شي خو که چېرته موږ تاسو دا ورته ثابته کړو لکه د ډاکټر صاحب عبدالولي تجربې ته چې موږ تاسو سره وکوله، بزګر خپله هم ګرځي ورپسې همدغه تجربه اخلي او دغه تجربه عملي کوي او خپلو نورو ملګرو او نورو زامنو او خپل کورنۍ ته عموما د کورنۍ د بزګرانو کورنۍ دې ته ورښیي. دغه تجربه به زموږ ستاسو په نظر باندې چې ډېر زیات عملي شي. او بل یو ښه فرصت دغه د الکوزی صاحب ته قندهار ته ولاړ شي، د تیارې نه وګورئ د قندهار دښتو ته، نو زما والا چې کله هم چې زه قندهار ته لاړ شم دغه دښتې زه وګورم، نو داسې یو قسم هغه راته راځي چې دغه دښتو د مثال په توګه باندې افغانستان ټول همداسې دی. ولې ورنه استفاده ونه شي؟ دې ته ولې موږ تاسو زمینه سازي ونه کوو؟ ولې دې ته د اوبو پروګرام جوړ نه کوو؟ ولې دې ته عتیق صاحب
عتیق صاحب همدغه د دښتو په اړه باندې ما خپله هم مخکې ډېرې خبرې وکړې، ممکن تاسو خپرونه هغه وخت یا نیولې وي یا به اورېدلې وي که نه. زراعتي ځمکې چې هغه اوې دي، هغه ځمکې د ورکېدو په حال کې دي. حکومت ته څه کول پکار دي چې دغه دښتو څخه څه ډول استفاده باید ترسره شي؟ ځکه هلته خلک کورونه جوړوي او دښته همداسې شاړه پرته ده، نه د کور دپاره زمینه ورته مساعدېږي او نه د زراعت لپاره خو پرېږده چې په هغې ډېر مصرف راځي. زما خو داسې نظر دی چې داسې یو جدي تصمیم ونیول شي، د رأس الحرم نه داسې یو جدي تصمیم ونیول شي، وزیر صاحب د زراعت په دې باندې مکلف شي او د ده سره کوم شته ملګري چې دي په دې باندې دغه کوم پلانګذاري ورته وشي. وزارت باید داسې یوه پالیسي باید ولري، طویل المدى پالیسي باید ولري. دا چې اوس 88% زراعت او کرهڼه زموږ ستاسو په هېواد کې انکم دی، اقتصادي انکم دی. زما په نظر باندې که چېرته په دې باندې فوکس وشي دا به زما په نظر نور هم دغه فیصدي جګېږي او تاسو یقین وکوئ چې د موږ تاسو استفاده د نورو د بهرنیو محصولاتو نه موږ تاسو نه کوو. زما خو دغه نظر دی خپله چې موږ تاسو هر څه لرو، دې لپاره که یوه پالیسي وي، دې لپاره یو ښه پلان جوړ شي او دغه ځمکې چې دغه توزیع شي. حتی زما داسې یو نظر دی چې سهامي شرکتونو استفاده وشي. د مثال په توګه باندې بعضې ځمکه دي، د دولت ځمکې دي، هغوی اعلان کړي، بعضې تاجران راشي سهامي شرکت باندې د مثال په توګه باندې عام اعلان وکوي، یو 50% د مثال په توګه باندې حکومت وي او 49% مثلا نور شرکتونه وي، کمپنیان وي او داسې یو قسم کوي. د خوشتبې کوم هغه چې د جاینل چې دا اوس زموږ ستاسو لپاره یو ښه بهترین هغه د نمونه ده، په دې کې مثال په توګه باندې اوس بالفعل د کار روان دی. دا په ښه سیستم باندې، ښه تنظیم باندې دا توزیع شي او بزګران د دې لپاره تشویق شي چې تر څو هلته دوی هغه وکوي. حتی که چېرته پیسې ونه لري، ډېر زیات انسانان دي چې هغوی پیسه داره دي، هغوی کولی شي چې د مثال په توګه باندې دغه هغه واخلي او د اسلامي اقتصاد بعضې د تمویل بعضې صیغې چې دي د هغې نه درست استفاده وشي. د مثال په توګه باندې بیع السلام ورته وایي زموږ ستاسو په اسلامي فقه کې. دغه بیع د مثال په توګه باندې چې یو تاجر راځي او بزګر ته پیسې ورکوي، وایي ستا دغه ټول باغ زما دی، پیسې ورته ورکوي، په مبلغ باندې سره اتفاق کوي، پیسې هغه اخلي، بزګر په دې پیسو باندې خپل د ژوند ضرورت رفع کوي او خپل مشکلات ورباندې رفع کوي. نو همدغه تاجر راځي، بیا وروسته دغه مڼې د مثال په توګه باندې یا زردالو یا نور چې دي دا به ورنه اخلي. دغه بیع السلام د مثال په توګه باندې زموږ ستاسو صرف په مڼو په زردالیو کې ده. د مثال په توګه باندې که چېرته ځمکو ته هم تاسو انتقال کړو، دغه تجربه دا د اسلامي فقه یوه ډېره مبارکه تجربه ده او په دې باندې تاسو پوهېږئ چې اوس ډېر زیات هېوادونه د استفاده کوي. نو دا به ډېره زیات بهتر وي چې زموږ ستاسو هغه څوک چې پیسې لري هغه د بزګر په خدمت کې ورته کېږي، بزګر په دې باندې خپل ژوند جوړ کړي او په دې باندې خپل ځان دپاره او د خپل د کرهڼې کوم ضروري وسایل چې دي هغه ورباندې واخلي. د دښتو د مثال په توګه باندې استفاده وشي، د دې لپاره د اوبو ښه پروګرام جوړ شي. حتی په دې کې هم خلاقیت او ابتکار ته ضرورت دی. القدس محترم، دا کومې ځمکې چې موږ تاسو للمي ورباندې کرو، هغه تقلیدي شیان د ښه خبر ده. د مثال په توګه باندې دا ورباندې وکرل شي، غنم ورباندې وکرل شي، خو که چېرته نور مسایل هم دې ته موږ تاسو متوجه شو، نور مسایل هم کولی شو چې په دې باندې موږ تاسو وکرو او ډېر کم شی مثال په توګه باندې ډېر زیات موږ تاسو ته انکم راکوي او حتی په یو وخت کې موږ تاسو کولی شو چې ډېر زیات شیان پکې وکرو. د مثال په توګه باندې موږ تاسو مڼو باغ لرو، مثلا همدغه د مڼو په باغ کې موږ تاسو غنم هم کرلی شو، په دې کې مثلا د مثال په توګه باندې موږ تاسو شفتله او وریجک هم کرلی شو، نور مسایل هم کرلی شو او یو فصل بیا څو شیونه موږ تاسو ته راکوي. زما هدف دغه دی چې چېرته د پوهې استفاده وشي او د صندوق نه بهر موږ تاسو بعضې ابتکاري بعضې مسایل راوړو او موږ تاسو ډېر زیات امکانات لرو. تاسو یقین وکوئ چې په افغانستان کې کوم امکانات دي، هغه الهي کوم موارد چې الله جل موږ تاسو ته راکړي هغه په ډېرو زیاتو هېوادو کې نشته. موږ تاسو به انشاءالله ډېر پرمختللی هېواد انشاءالله په کرهڼه کې، لکه څنګه چې په معادنو کې موږ پرمختللی هېواد یو، همداسې به انشاءالله په کرهڼه کې به هم شو. بیا به زموږ ستاسو هېواد به انشاءالله نورو خلکو دپاره بیا نمونه وي. بلې عتیق صاحب، که لږ نورې نړۍ ته هم وروګرځو، هلته بزګر ته په کوم نظر کتل کېږي؟ ځکه لا په افغانستان کې تر اوسه بزګر ته هم پام نه دی اوښتی لکه په نور نړۍ کې چې دی. صرف یوه نمونه د مثال په تاسو ته زه شریک کړم، د ترکیې بزګر. د ترکیې بزګر دلته د وزیر پرستیج لري او دلته د یو ډېر پرمختللي انسان پرستیج لري او دلته ډېر زیات امکانات ورته ورکړل شوي. او ما مخکې د خبره کوله چې افغانستان کې کوم بزګر چې دی هغه بېچاره هغه پخواني وسایل دي، د قلبې پخواني وسایل دي او ډېر حیات وي. د لیدونکو مخکې هغه خپل غویی راوړي، تر اوسه پورې په ډېرو ملکونو کې 2 غویان سره تړي او هغې باندې بیا کوم خپل پخواني وسایل چې د هغه ورباندې تړي او هغه کش کوي او خپل
اور باندې حتی تراکتور ډېر وخت منطقه تر اوسه پورې متوسط 2023 کې یو نه دی رسیدلی. بله همداسې ده. په دې بهرنۍ نړۍ کې د بزګر لپاره ډېر زیات وسایل دي. بله څومره وسایل چې څومره فکر کوي د دوی د آرامۍ لپاره دا وسایل دي. دوی مختلف تخمونه لري او دوی بالعکس ډېر آرام ژوند لري. حتی دومره زموږ په هېواد کې بزګر ډېر زیات ستړی دی، بیچاره ډېر زیات ستومانه دی. د بزګر ښځه هم تکلیف ده، د بزګر اولادونه هم تکلیف دي، لورګان هم تکلیف دي. د بزګر بیچاره خوب نشته، اوبه چون کمې وي د شپې کېدای شي کوم بزګر راپورته شي وایي زما د اوبو نمبر دی، په کلي کې په بانډو کې اوبه یې جمع کړي په حوضونو کې. نه، په بهرنۍ هېوادونو کې دا مسایل نشته. د هغوی واټر پمپ مسله ده، د هغوی د اوبو مسله چې دغه حل شوي، د هغوی ډېر پرمختللي وسایل دي، ډېر پرمختللي تخمونه دي. اصلا پرتله یعنی هغه نه ده، یعنی ممکنه نه ده چې موږ پرتله وکړو. بالکل که چېرته دغه وسایل زموږ ستاسو هېواد کې بزګرانو ته مهیا شي، ورته ورکړل شي او د بزګر په عقل په دماغ باندې کار وشي او هغه ټریننګ شي او ته بعضې سیمینارونه ورکړل شي او ته بعضې تخمونه ورکړل شي او ته بعضې وسایل ورکړل شي، زما په نظر ځکه چې دوی ټول ژوند بیچارهیانو په مشکلاتو او په زحمتونو کې تیر کړی، که چېرته دغه وسایل ورته مهیا شي، زما په نظر باندې د هغوی تولید به ډېر زیات اوچت وي او د افغانستان تجربه زما په نظر باندې په دنیا کې به لومړی تجربه وي. ډېره مننه عتیق صاحب، ډېره مننه. سلامتي مو غواړو، ښه وخت ولرئ. سلامت اوسئ. سلامتي مو غواړو. دوستانو له تاسو هم نړۍ مننه. خو اوس د بلخ لور ته ورځو، له ترکیې راګرځو، بلخ ته ورځو. په بلخ کې راسره روح الله روحاني همدا شیبه د سکایپ له لارې وصل دی. هغې سره به د قوشتېپې کانال او هلته د بزګرو ته د نظر باندې به هم خبرې اترې ورسره ولرو. روحاني صاحب ستړي مه شئ. زیاته مننه الکوزی صاحب. لومړی تاسو ته او بیا د شمشاد ټلویزیون روڼ سهار خپرونې ټولو لیدونکو ته سلامونه او هرکلی وړاندې کوم. هیله ده چې ښه به یاست. سلامت اوسئ. ډېره مننه روحاني صاحب. دا راته وایي کابل کې ډېر ښایسته باران اوري، که د اول د بلخ حال دا را سره شریک کړي چې هوا څنګه ده؟ الکوزی صاحب لکه څرنګه چې په کابل کې باران وریږي او دلته هم بلخ ولایت کې هم له شپې را په دې خوا ښکلی باران وري او هوا هم ډېره ښکلې شوې ده. له پرون را په دې خوا ډېره هغه د پسرلي هغه معلوم کړي او له ځان سره یې راوړي د پسرلي هغه ښکلاوې. ښه ډېر ښه. سلامتي مو غواړو. راځو د قوشتېپې کانال دویم فاز چارې پیل شوي دي، که په دې راته وغږېږې چې چارې پیل شوې، څومره بزګرو ته پکې نظر شوی دی او څه به کېږي، څومره ځمکه به خړوبه کړي؟ ډېره زیاته مننه الکوزی صاحب. لکه څرنګه چې معلومه ده چې موږ همدا تېره ورځ البته قوشتېپې کانال دوهم فاز ته سفر درلوده چې دوهم فاز په جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې دا اوس عملا کار جریان لري. هلته موږ سفر درلودو، موږ هلته لاړو او هلته ما اړخیز معلومات راټول کړه. په لومړي سر کې خو راځم دا چې نن د بزګر یا دهقان ورځ ده. لومړی د هېواد ټولو زیارکښه بزګرانو ته دغه ورځ ډېره مبارکي وایم. او بیا راګرځو د قوشتېپې په کانال کې لکه څرنګه چې معلومه ده چې طبعا د اوبو په زیاتوالي سره یا د اوبو هغه د کوم امکانات چې له اوبو سره پوره کېږي د بزګرانو، په دې تړاو به ووایو چې هلته موږ تللي وو، د بزګرانو هغه مو راواخیستل، نظریات مو راواخیستل چې دوی څه نظریات درلودل، تاندونه یې درلودل، څومره دوی ورته خوشحاله. واقعا د قوشتېپې کانال په تېرېدو سره دوی ډېر خوشحاله وو، یعنې بې کچې خوشحاله وو. له دوی نه موږ پوښتنې ولرلې، نو دوی ویل چې په دې کانال په تېرېدو سره به دوی لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي چې هغه د بزګرۍ په برخه کې وي، د کار په برخه کې وي. نو واقعا دوی ډېر خوشحاله وو چې دغه کانال تېرېږي او دوی ته به اسانتیاوې پکې رامنځته شي او دوی به په زرګونه هکټاره ځمکه خړوب شي او ترې به د غلې په دانې په برخه کې دوی غني شي. بله، حکومت ورته څه پلان نیولی؟ یو خو دا ده چې دغه اوبه کانال جوړیږي او دغه اوبه راځي، دلته خو د ډیری سربندونو د نورو بندونو خبره هم ترسره کیږي، د نورو ویالو د کانالونو خبره ترسره کیږي. دا هم په نظر کې شته؟ بالکل دا په پلان کې شته ده چې دلته به بندونه جوړیږي، کانالونه به ورته جوړیږي،
دغه پلان کې شته ده. مسؤلینو هم ډاډ ښودلی ده چې دلته به په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول د کرنې برخه کې به زیاته پاملرنه کیږي. بله، ژمی تیر شو، که څه هم په ژمي کې په وروستیو کې د ژمي مالدارانو ډیری زیانونه ولیدل، خو خیر هغه الهي آفتو راغی. راځو دې ته چې دولت هلته مالدارۍ او زراعت ته څومره پاملرنه کړې ده، که د 1403 کال دپاره او د 1402 کال کې څه پلانونه چې نیولي څومره ستاسو له نظره، ځکه تاسو هلته څار لرئ او ګرځئ او خپل خبر پرې اخلئ ریپورټونه، څومره کار شوی، تطبیقات شوي دي؟ لکه څرنګه چې معلومه ده چې په دې وروستیو کې یوه ساړه څپه راغله په ټول هېواد کې، په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو کې زیاته وه دغه ساړه څپه چې ګڼ شمېر مالداران یې وځپل او د دوی هغه مالونه زیاتره په زرګونه مواشي او څاروي د دوی تلف شول او زیاتې لا هم د تلف کېدو په حال کې دي. خو مسؤلینو هم څه نه څه مرستې وکړلې، د دوی هغه لاسنیوی یې وکړ او لا هم دغه مرستې دوی لپاره چمتو کړي دي، لا جریان لري. همدا تېره ورځ موږ شاهدان د دې وو چې په بلخ ولایت کې تقریبا په شاوخوا د 1000 مالدارانو ته دلته د مالونو هغه خوراکي توکي لکه کنجاړه او دې ته ورته نور خوراکي توکي په مالدارانو وویشل شول او لا هم دغه لړۍ دوام لري او ډاډ ورته ورکوي مسؤلین چې د دوی لاسنیوی به پوره لاسنیوی به کوي. او ورته مهال بیا مالداران هم له مسؤلینو غواړي او دغه کوم مرستې چې ورسره کیږي بسنه یې نه بولي او وایي چې له دې هم ورته زیاته توجه وشي. او یو څه چې د دوی لویه غوښتنه ده هغه د څړځایونو ده چې دوی لپاره باید هغه څړځایونه چې پخوا غصب شوي وو هغه دوی ته په واک کې ورکړي، څو د دوی هغه مالونه په هلته پکې وڅري او هغه خپل هغه اړتیاوې پرې باندې پوره کړي. بله، رابه شو د هغه برخې ته، د زراعت برخې ته. که د زراعت د برخې راته ووایي چې زراعت ته هلته څومره پاملرنه شوې ده، خلکو ته اصلاح شوي تخمونه او داسې نور څه سره ورکول شوې ده، نه ده ورکول شوې، څومره خلکو ته رسېدلې؟ ډېره مننه الکوزی صاحب. د کرنې برخې ته که راشو، بلخ او شمالي ولایتونو کې واقعا چې هغه ټول هغه پانګونه یا هغه د ټولو سترګې هم د کرنې برخې ته وي او د دې ځای میشت وګړي هم ټول کاروبار په کرنه او زراعت باندې ولاړه ده. دلته طبعا هغه مرستې به شوي وي له بزګرانو سره، څه نه څه مرستې به شوي وي، خو په هغه کچه مرستې نه دي شوي لکه څرنګه چې اړتیا ده او بزګران یې غوښتنه کوي. ځکه تیر کال ته که موږ وګورو چې د یخنۍ له کبله د ګڼ شمېر بڼوالانو باغونه یخ وځپل او یخ ووهل، وچ شوله. دوی لپاره باید په راتلونکو چې نوی کال چې همدا تېره ورځ پیل شو، د دې لپاره باید پلانونه مسؤلین ولري. خو تر دې دمه پورې داسې کوم ځانګړی پلان دوی لپاره نه ده نیول شوی چې دغه هغه کومې ستونزې چې بڼوالان یا باغ لرونکي یا بزګران لري، داسې خاص کوم پلان نه دی نیول شوی تر دې مهاله. خو البته د دې ترڅنګ خو به بزګرانو خپلې غوښتنې کړي وي. بزګران طبعا بزګرانو غوښتنې کړي دي، په بار باندې او لا یې هم غوښتنې کوي چې دوی لپاره د سرې په برخه کې، دوی لپاره د اوبو د ښه مدیریت او د کانالونو په برخه کې چې دوی لپاره کانالونه جوړ شي او همداراز د وسایلو هغه کرنیز وسایل چې نن ورځ په نړۍ کې شتون لري باید دوی لپاره مهیا شي. دوی لپاره تر اوسه پورې لا هم نه دي چمتو شوي لکه څرنګه چې په نوره نړۍ کې چمتو شوي. دوی لا هم په هماغه غویانو باندې خپل هغه خولبي کوي او یا په ډیره کمه کچه باندې تراکتور او
پرمختللي وسایلو ته دوی لاسرسی لري. بل دلته زیاتره برخې دي چې مرستندوی مؤسسې هم راځي دوی سره مرسته ترسره کیږي دا چې زراعت ریاست او یا هم وزارت تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې ټول ځای ته ورسیږي آیا دغه مرستندوی مؤسسې هم هغه حقدار او څوک چې په حقیقي شکل باندې هلته بزګر دی هغه ته مرسته رسېدلې یا اصلاح شوي تخمونه او نور څه ورکول شوي که نه؟ د مرستندوی بنسټونو یا موسسو له لوري که ووایو چې مرستې شوي دي طبعا په هغه ولسوالیو کې شوي دي چې هغه ښار ته نږدې ولسوالۍ دي. موږ د یوې داسې د څو ولسوالیو شاهدان چې هغه ښار ته نږدې وي او هلته له بزګرو سره د یا د بزګرو لاسنیوی شوی هغوی ته هغه وسایلو د دوی هغه کرنیزه برخه کې لاسنیوی شوی خو اما لرې ولسوالیو کې ډېره کمه پاملرنه د مؤسساتو له لوري بزګرانو ته شوې ده او په ډېره کمه اندازه له هغوی سره مرستې شوي دي. سلامت اوسې راځئ یو ځل بیا دغه د مالو برخې ته ورګرځو آیا په ټوله کې که ووایو چې ګورو هر کال په شمالي ولایتونو کې او بالخصوص همدا سرپل او بلخ او نورو سیمو ته که لاړ شو تر جوزجانه پورې دلته هم لکه څنګه چې مخکې یاده وکړله د یخوالي له مخې چې وګورو هر کال واورې کیږي ډیری مالونه تلف کیږي او له منځه ځي آیا دغسې کوم پلان شته یا هم د هلته تاسو د مسؤلینو لوري دغسې څه اورېدلي دي چې په لویه کې به یو داسې غوجل جوړیږي یا به داسې یو ځای مالونو دپاره جوړیږي چې د سړې هوا په رامنځته کېدلو سره به دلته دی راځي او دلته به دا ټول راټولیږي او جمع کیږي او ساتل کیږي به؟ الکوزی صاحب په دې تړاو باندې تر اوسه پورې مسؤلینو څه پلان نه دی نیولی او نه هم داسې ګنګوسې شته دي چې دوی لپاره به داسې یو ځانګړی ځای جوړیږي او د دوی به داسې ځانګړی ملاتړ کیږي. تر اوسه په دې تړاو باندې د مسؤلینو له لوري هیڅ کوم پلان نشته ده او نه هم کومې ګنګوسې شته دي خو مالداران باید د مالداران ستونزو ته باید رسیدنه وشي ځکه مالداران په ستونزو کې هر کال له ستونزو سره مخ وي که هغه په هره برخه کې وي. یوه لویه ننګونه یوه لویه ستونزه د مالدارانو دا ده چې دلته یو پرمختللی کلینیک یا صحي مرکز شتون نه لري چې د دوی دغه مالونه چې مثلا ناروغیږي یا هم له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کیږي دوی په اسانۍ سره نشي کولی چې دغه درملنه وکړي. دا یوه لویه ننګونه ده. په دې تړاو موږ له مسؤلینو سره ولایتي مسؤلینو سره هم خبرې کړې وې چې دوی ډاډ ښودلی و خو اما تر دې دمه پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی خو غوښتنې دا دي چې باید یو جدي اقدام وشي په دې برخه کې. بله زراعت ریاست هلته څه ویلي دي په دې اړه مو د هغې زراعت او مالدارۍ ریاست سره خبرې کړي دي او که نه؟ په دې تړاو موږ له زراعت رئیس سره د زراعت له مسؤلینو سره موږ خبرې کړي دي بار دوی سره موږ ناستې کړي دي په دې تړاو ستونزې مو ورسره د مالدارانو شریکې کړي دوی ډاډ ورکوي خو اما داسې جدي اقدام تر دې دمه پورې نه دی شوی چې هغه د موږ خلکو ته بیان کړو. داسې جدي اقدام تر دې دمه پورې نه دی شوی. بله په ټوله کې که راشو د بزګرانو غوښتنې څه دي د سږ یا هم تر ډېره بریده به تاسو کلنی راپور په اړه باندې د بزګرو سره هم خبرې کړي وي چې د هغې تر ډېره غوښتنې څه وي؟ الګوزی صاحب که راشو د بزګرانو غوښتنې په ټوله کې په شمالي ولایتونو کې لکه څرنګه چې مخکې هم اشاره ورته وکړله چې شمالي ولایتونو ګڼ شمېر میشت وګړي په کرنې او مالدارۍ باندې بوخت دي او له همدې کبله د خپل ژوند چارې مخ ته وړي. دلته د بزګرانو عمومي ستونزې او غوښتنې دا دي چې د دوی دغه ستونزې حل شي او غوښتنې دا دي چې دوی لپاره کانالونه جوړ شي د اوبو ښه مدیریت وشي او همداراز د سرې په برخه کې ورسره مرستې وشي او لوی ستونزه دا ده چې دوی لپاره په ولسوالیو کې او په ولایت کې د میوو او یا هم د کرنیزو توکو د لا ښه ساتنې په برخه کې په لپاره دوی ته سړکونه جوړې شي چې دوی وکولی چې هغه خپل کرنیز محصولات او تازه میوې وساتي او پر وخت بازار ته عرضه کړي. ډیره مننه له تاسو روحاني صاحب چې برخه مو راسره واخیستله د بزګرو او باغدارانو مالدارانو په اړه مو راسره خبرې شریکې کړلې. تاسو څخه هم ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ خوشحاله ژوند ولرئ.
بیرته راګرځو. موږ سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مشئ. ډېره مننه دوستانو چې راسره یاستئ او دویم ساعت تر هرکلی وایم. دوستانو د خپرونې په دوهم ساعت کې پر دې موضوع بحث لرو چې ترڅنګ نور موضوعات هم شته، خو د بادام باغ د فارم په اړه باندې چې هلته کوم فارمونه شته، کوم تخمونه شته، اصلاح شوي تخمونه څومره هلته ځای پر ځای شوي دي او د هیواد په کومو سیمو کې به کېنول شي. راسره په خپرونه کې نصرت الله مولوي صاحب نصرت الله طلحه د زراعت وزارت د تحقیقاتو لوی رئیس په خپرونه کې دی. د دې سره پر نور موضوعات ترڅنګ د بادام باغ په اړه باندې هم خبرې لرو. مولوي صاحب ستړي مشئ. سهار مو نیکمرغه. الله هم کامیاب لره. تاسو او اوریدونکو ټولو ته ستړي مشئ وایو. الله دې تاسو کامیاب او موفق لري. سلامت اوسئ. مولوي صاحب په پیل کې به راشو د بادام باغ برخې ته. میله جوړېدله د کال په دویمه ورځ باندې، دلته به خلک راتلل، ځینې نندارتونونه به جوړېدل. سږ کال په اړه یې که راته ووایي چې دغه نندارتون جوړ نه شو، جوړېږي نه جوړېږي، که پر دې اړه راته وایي او بیا به فارمونو ته هم ورشو. او دغه نندارتون انشاءالله جوړېږي. موږ دغه ته پلان نیولی دی، ترتیب هم ورته برابر کړی دی. خو موږ دا غوښتل چې د تېرو 2 کلونو په څېر سږنی نندارتون هم کامیاب وي او لاسته راوړنې ولرو. نو د روژې مبارکې میاشتې په اساس باندې م وځنډاوه. د اختر نه وروسته به انشاءالله نندارتون جوړو. یعنې د بزګر ورځ به هغه ورځ باندې برابر بزګر ورځ به وي، لکه چې کامیابه وي، خلک خوشحاله وي او زموږ د بزګر ورځ نندارتون ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان په سطحه د بادام باغ فارم ته که راشو، ډېر لوی فارم دی او همدغه دلته تر ډېره بریده پورې په ګوته کېږي د زراعت وزارت سره. څومره فارم دلته څه دي، څومره نیالګي لرو، څه شته پکې؟ دا خو هر وخت مونږ وطنوالو ته د دې په رابطه معلومات ورکړي دي. د څېړنو یا د تحقیقاتو لوی مرکز د افغانستان په سطحه د بادام باغ فارم دی. په دې کې د تحقیقاتو لوی ریاست او د هغه تر چتر لاندې سکتوري ریاستونه هم موجود دي چې د خاورو څېړنې کوي، د مالدارۍ په بخش کې څېړنې کوي او د زراعت په بخش کې د حبوباتو او د سبزیجاتو، غلجاتو، باغدارۍ، میوهجاتو ټول بخشونه تقریبا 11 ډیپارټمنټه بیا د دغه تر چتر لاندې دي. په دې ټولو بخشونو کې کار کوي. حتی د ځنګلونو په رابطه یا د زراعتي نباتاتو د امراضو په رابطه تحقیق کوي. اګرانومي تحقیقات په مخ کې وړي. هلته آبیاري تحقیقات کیږي. د وچو مځکو، د للمې مځکې تحقیقات پکې کیږي. نو ډېر ښه ترتیب هلته روان دی او ښه متخصصین لرو الحمدلله، ښې لاسته راوړنې لرو الحمدلله. سلامت اوسئ. راځو دې ته چې د تاسو د ډېرو یاده وکړه چې ډېر څه شته. آیا نوي څه مو دلته د تحقیق لاندې نیولي دي یا د نورې نړۍ څخه مو داسې څه نوي د زراعت دپاره یا د باغدارۍ دپاره څه راوړي دي، نیالګي یا کم تخم څه شته؟ د تیر په څېر مخکې به د مکسیکو نه چې کوم لینونه راتلل د غلجاتو، د سږ کال دپاره هغه دوی وځنډول، موږ ته نه دي راکړل شوي. د موږ سره خلکو وعدې کړي دي، لکه د ټیکا مؤسسه ده د ترکیانو د طرفه، اوس خو یو دولتي برانچ دی د دوی. دغه د معیشت بدیل په رابطه باندې د موږ سره وعدې کړي دي چې موږ ته طلي نباتاتو په رابطه تخمونه راکړي. از القیاس ازبکستان په د موږ سره په دې رابطه باندې د همکارۍ ژمنه کړې ده او په دا نږدې وخت کې راغلي هم وو. او د ایران نه د زراعت وزارت معین و او باصلاحیته نور خلک د مالدارۍ هم ورسره راغلي وو. دغه هم د موږ سره هر نوعه همکارۍ ته لینونه، تخمونه، نور چې څه ضرورتونه وي وعدې راسره کړي دي. په ضمن کې موږ خپل اوس اساسي تحقیقات شروع کړي دي چې د خپل وطن په هر بخش کې که په سبزیجاتو کې دي، غلجاتو کې دي، تخمونه خالص کو او خپل کراسینګ وکړو، اساسي تحقیقات وکړو تر څو پورې چې د بل د محتاج نه خلاص شو او په خپلو پښو ودرېږو. ولې نه ځینې تخمونو ته ضرورت لرو
چې هغه د موږ په وطن کې هم مروج شي او دکان ته یې ورسوو. بله، د اصلاح شوي تخمونو خبره ترسره کیږي تر ډېره بریده پورې. څومره د بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول شوي دي؟ ځکه دا هم یوه تحقیقي څېړنه ده، ځکه چې کوم څه چې په ننګرهار کې کیږي هغه په مزار کې نه کیږي، کوم څه چې مزار کې ترسره کیږي بیا په ممکن په پکتیا او پکتیکا کې ونه شي حاصل ورنه کړي. څه شته دغسې مو تر اوسه پورې په دې برخه باندې؟ په عموم کې په افغانستان کې موږ 9 اقلیمونه لرو چې په دې اقلیمونو کې بیا موږ د تحقیقاتو ټول 24 فارمونه فعال لرو د مرکز په شمول باندې. دغه فارمونه چې دي دغه کوم ډیپارټمنټونه یا بخشونه چې ما تاسو ته یاد کړل دغه د زراعت په بخش کې دا ټول کار کوي. هلته موږ ښه فارمونه لرو، لکه موږ بدخشان کې، په تخار کې، په کندوز کې، بغلان کې، هذا القیاس دلته په جلال آباد کې، ننګرهار، خوست کې، پکتیا کې، هلمند کې، کندهار کې، هرات کې، کابل کې، په بامیانو کې، په غور کې، دغه ولایتونو کې موږ د تحقیقاتو څېړنیز ډېر ښه فارمونه لرو چې په دې کې موږ په دغه ټولو بخشونو کې تخمونه خالص کوو، دکان ته یې پیش کوو، په غلجاتو کې، شولې، وریژو کې، سبزیجاتو کې، میوجاتو بیا په دې کې خپل ځان ته برانچ دی چې هغه ګلیکسون ورته وایي، په هغه کې د میوجاتو دپاره خدمت کوو. او سږ کال هم موږ الحمدلله ډېر تخمونه دکانانو ته خالص کړل چې تقریبا 30,000 ټنه خالص غنم اصلاح شوی تخم د EFO په مرسته باندې په افغانستان کې توزیع شو. بله، را به شو د نوې کرکیلې په اړه باندې که راته ووایي چې نوې کرکیلې د مروج کېدو دپاره مو څه کړي دي؟ ځکه افغانستان کې لا اوس هم همغه پخوانی سیستم دی، همغه پخوانی حالات روان دی. څه مو کړي دي په دې برخه کې؟ په دې برخه کې د موږ ښه تصمیمونه نیولي دي. موږ په یو برانچ لرو، هغه لرو ډیپارټمنټ، په دې کې د اصلاح ماشینري ورته وایي، د تحقیقات پکې کوو چې د مځکې لیول څنګه وکړي، لیزر لیول، یا د خپل د میکانیزه ځان ته ریاست لرو چې دغه زراعت میکانیزه شي. خو په دې اړه باندې موږ تیر کال هم ډیره بودیجه مصرف کړله، سږ کال هم پلان ورته لرو چې په ولایاتو کې موږ دغه ورو ورو د بزګر ته سهولت جوړ کړو، د کرکیله ماشین ته راواوړي او په لږ وخت کې ډیر کار وشي. په دې رابطه باندې د موږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دغه مځکې ډیرې تجزي او ټوټې ټوټې نه وي. د موږ نظام یا حکومت که وکولی شي چې مځکې غټ پلاټونه وي او واړه نه وي، بیا په اسانۍ سره میکانیزه کېدلی شي، غټ ماشینونه ښه کار کولی شي، د اوبو ډریپ سیستم ښه ورته برابرولی شو، باراني سیستم ورته برابرولی شو. او که چیرې په وړو برخو باندې وویشل شي، بیا د یوه دکان دومره میکانیزه ماشینري ته وس نه کیږي یا ډریپ سیستم ته، نو بیا زتی پاتې کیږي. همدلته د اوبو سیستم ته که وروګرځو، د اوبو برخه هم چې وګورو اوس هم همغه پخواني سیستم دی، نار راوتړه یاله راوتړه په اوبو په پټي باندې، که اوبه کوې که نه اوبه کوې اوبه کوې به، که یو پټی په قطرهیي اوبو باندې که وګورو نو ممکن هغه اوبه 10 جریبې ځمکې ته په درد وخوړل شي، خو اما موږ 1 جریب ځمکه کې مصرفوو. د دې دپاره څه پلان شته؟ د اوبو دپاره خو د مشرتابه الله دې عمر دراز ورکړي، هذا القیاس زموږ د امارت نورو مشرانو د مځکې د اوبو د اسراف په رابطه کلک تصامیم نیولي دي، ممانعت یې کړی دی. حتی د مبرم ضرورت په اساس باندې باید یوې برمې ته اجازه ورکړل شي. دلته په کابل کې هم په بادام باغ کې موږ اوبو ته اشد ضرورت لرو، خو زموږ نظام اجازه نه راکوي، ځکه دا اوبه د مځکې د موږ دپاره یو امانت ذخیره پرته ده چې د موږ انسانان دغه ته ضرورت لري چې د دغه نه د خوراک استفاده وکړو. نو د دې په اساس د اوبو د سپما دپاره موږ ځان ته پلانونه لرو
په دې کې ماهر متخصصین لرو، د دنیاوالو سره موږ په دې کې مجلسونه کړي دي تر څو وطن ته موږ ډریپ سیستم، باراني سیستم، نور داسې سیستمونه وارد کړو چې وکولی شو چې د لږ اوبو نه ډیره استفاده وکړو. بله، د زراعت ترڅنګ راوبګرځو د مالدارۍ برخې ته، البته باغدارۍ برخې ته، چې باغدارۍ دپاره خو دا څه وشو یو څه شوي دي. باغداري مو څومره پراختیا ورکړې ده که باغدارۍ ته ورګرځو بیا به مالدارۍ ته ورشو؟ باغداري خو الحمدلله مونږ خو د تحقیقاتو په رابطه 2 څېړنیز نوي فارمونه جوړ کړل. یو په د کوکچې فارم په بدخشان کې خاص د باغدارۍ دپاره، او یو په خوست کې په جوارسل ورته وایي، په دې کې اوس هم موږ غواړو په هلمند کې هم باغونه برابروو، په داسې اقلیمونو کې چې هلته ستروس رواج نه دي مروج شي، خرما رواج نه دي مروج شي، املوک رواج نه دي هلته مروج شي، یا مڼې په ځینې ولایاتو کې نه دي مروج بیرته مروج شي. حاصل قیاس په ننګرهار کې د ستروسو ډیر باغونه، په لغمان کې موږ ایجاد کړل، دلته په سروبي کې نور هم موږ د دې په رابطه باندې اوس کوشش روان کړی دی چې په ټولو ولایاتو کې کوریا واچوو او خلکو ته یا په کم قیمت یا انشاءالله که د الله مرسته او مدد را سره و مفت د خلکو ته نوې انواع د ونو د میوجاتو ورکو چې د موږ په وطن کې رواج شي. ځکه اوس اکثره ولایاتو کې یوه میوه کیږي خو هغه خلک د دغه نه ناخبره دي. دا بیا د موږ وظیفه ده چې تحقیق پې وکړو او خلکو ته دکانانو ته دا ور وښیو چې په دې ځای کې دا میوه کامیابه ده. بله، ډېر ښه. راځو د ځنګلونو برخې ته. د افغانستان ډېری ځنګلونه وهل شوي دي، له منځه تللي دي. د دې دپاره مو څه کړي دي؟ پلان شته څه چې نوي ځنګلونه وکرل شي، غرونه، دشتې، که وګورو همداشان غرایزې ونې کېنول شي په غرونو کې، ځنګلونه بیرته برابر شي؟ څه شته داسې پلان کې؟ ځکه دا د هوا د ککړتیا دپاره هم ډېره ګټوره ثابتېږي. د مونږ سږکال د وزارت په سطحه تر ټولو نه ډیره بودیجه امید شته چې د منابع طبیعي یا د ځنګلونو د حفاظت راته منظوره شي. ډېر ښه. که تاسو اورېدلي وي د کال د ونې د لګولو په کمپاین کې د مونږ وزیر په دې باندې ډېر زیات تاکید وکړ، او دې ته خو موږ په تیر انقلاب کې چې په پکتیکا او پکتیا او کونړ حاصل قیاس په بادغیس کې چې کوم ځنګلونه نقصاني شوي دي، د دغه جبیرې دپاره موږ ډېر وسیع پلان لرو. اوس هم ډېرې ونې څه دي همدغه پلان که لږ راته راواضح کړي؟ هغه داسې دی چې موږ په خپلو د منابع طبیعي په فارمونو کې په میلیونونو نیالګي کښېنولي دي. غواړو چې بیرته دا ځنګلونو دا تشې ډکې کړو او په دې کې جلغوزي او د پیستو په ځای کې پیستې او په هغه هر ځای کې لازم بوټي ولګوو، او موږ ډېر بوټي په تیر کال کې هم ولګول. لګېدلي تر ډېره بریده په هر وخت کې لګېدلي، تیر هم کې هم لګېدلي، اوس هم لګېدلي. د حفاظت دپاره د ساتنې لپاره مو څه کړي دي ورته؟ ځکه یوازې خو نیالګی دا نه دی چې کیم نه و نور نو الله ته یې ورسپارو چې راځه، ځکه الله خو وایي چې بنده د دې وسیله ده چې باید هغې ته یو څه وکړي. د حفاظت دپاره یې موږ په رسنیو کې او حاصل قیاس په منبرونو باندې د دغه ونو د قطع کولو قباحت بیان کړی، بدی مې بیان کړې ده، او د سمسورتیا دپاره هم ډېر خلک رابللي دي. د دغه فضیلت هم په شرعي انداز باندې، په اقتصادي انداز باندې، د هوا د صفایي په انداز باندې خپل ولس ته بیان کړی دی. په ضمن کې موږ یو قطعه سبز په نوم باندې قطعه سبز جوړه کړې ده چې ډېر خلک مجاهدین پکې مصروف دي چې د ځنګلونو حفاظت وکړي، مخنیوی وکړي. تاسو به خبر وئ ډېر خلک موږ بندیان کړل، ډېر خلک منع کړل، اوس هم دا کار روان دی. په دې کې د موږ د منابع طبیعي معین صاحب ډېر جدي دی. بله، راځو د شنه کمربند که راته وایي. کابل کې د شنه کمربند خبره ترسره کېږي، ویل کېږي چې کابل به شین کمربند ولري. له کوم ځایه تر کومه بریده کارونه مخته تللي دي؟ نو سږکال د شنه کمربند په اساس دومره خبر یو چې دوی 2 میلیونه نیالګي د سرسبزۍ دپاره دوی سږکال تیار کړي دي او لګوي، او په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو، او تیر کال یې 6 لکه بوټي لګولي وو. ښه، ډېر ښه. راځو د مالدارۍ برخې ته. مالدارانو ته مو څه کړي دي؟ مالدارۍ بخش خو دا د تحقیقاتو بخش خصوصا د ما مربوطه
نور د مالدارۍ ریاست چې دی په عموم کې په دې رابطه باندې ډیر کار روان دی تر څو پورې په تیر کال کې موږ ډیر ضایعات ولیدل لکه فرض مثال چې ډیر مالونه تلف شول یو مرض و د هغه دپاره بیا واکسین ښه و ډیر برابر شو نور مونږ د دغه اصلاح نسل دپاره سږ کال په نیت کې لرو چې په 4 زونونو کې مرکزونه جوړ کړو فارمونه جوړ کړو او تر څو پورې هیوادوالو ته د ښه نسل وارد شي او په دې اړه موږ د ایران سره ډېرې زیاتې خبرې نږدې دي چې په دې اړه ډېر ښه کار وکړو او دوی هم ډېره لیوالتیا ښودلې ده موږ تقریبا یوه هفته مخکې د ایرانیانو سره دلته په کابل کې یو مجلس درلود د موږ دغه مهم متخصصین د مالدارۍ ورسره ناست وو انشاءالله قناعت بخشه خبرې وشوې تر څو پورې چې د افغانستان په سطحه مالدارۍ ته خدمت وکړو یو د مالدارۍ د صحت بخش دی بل د مالدارۍ د زیاتو عوایدو د شیدو چې شیدې زیاتې داسې نسلونه پیدا کړو همدغه د نسل د تغییر پوښتنه راتلله ځکه د نسل د تغییر د نورو هیوادونو کې چې وګورو د هغې ځای څخه دلته راوړل دلته ځای په ځای کول او د دې د فارمونو جوړېدل څه شوي دي په دې برخه کې یا پلان کې څه کال شته چې د 1403 کال کې ترسره شي ما تاسو ته وویل چې په 4 زونونو کې تحقیقاتي فارمونه جوړېږي تر څو پورې چې د خپل نسلونه خالص کړو او د خپلو او د خارج نه هم داسې نسلونه خپلو هیوادوالو ته راوړو چې د دغو هیوادوالو دپاره په لږ ګیا باندې شیدې هم ډېرې وکړي او په داسې نسلونه هم راوړو چې غوښه ډېره ولري بله څنګه دلته ډېری کسانو فارمونه جوړ کړي دي په کمه اندازه دي د لاسنیوي خبره ترسره کوي چې حکومت موږ سره باید دلته لاسنیوی وکړي ستاسو ډاډ هغوی ته څه دی ځکه ډېری فارمونه جوړ شوي دي په ډول ډول که د مرغانو وګورو شترمرغ وګورو د اوښانو وګورو یا د غواګانو وګورو دی له حکومته ګیلمن دي ستاسو ډاډ ورته څه دی مونږ د دغه دپاره د امکان سنجۍ و بودیجه سږ کال غوښتې ده انشاءالله راته منظوره به شي مونږ هم غواړو چې خدماتي فارمونه ولرو د مالونه د ترویج او د تکثیر دپاره او په ضمن کې د دغه اتحادیې سره د واکسین په بخش کې د امراضو د مالونو په بخش کې د تغذیې په بخش کې ښه کارونه وکړو او کومک ورسره وکړو که مونږ دوی ته په فعلا د تغذیه نشو برابرولی هغه د امراضو غمه یې باید وکړو او دوی ته نوې لارې ور وښیو چې روزنه یې داسې وکړي او پالنه یې داسې وکړي او په آینده کې دا تصمیم هم لرو چې د دوی دپاره د مالونو په تغذیه کې هم کومک وکړو اوس هم ځینې کومکونه د مؤسساتو د لارې نه کیږي په هغه کې سمه مرسته ورسره کوو ډېر ښه په وروستیو کې که راته ووایي چې د بادام باغ میله به څه وخت جوړه شي یا به د بادام باغ دغه د اختر په څویمه وي داسې دقیق نیټه شته د بادام باغ میلې ته موږ ټول پلان نیولی دی بودیجه او ترتیب منظم کړی دی د هر لحاظ نه مجلسونه پې باندې شوي دي صرف رمضان مبارک روژې ته متل یو د اختر نه وروسته به انشاءالله د بادام باغ میله کوو ډېره ډېره مننه چې مولوي صاحب راغلی زموږ بلنه ومنله الله هم کامیاب لره ټولو هیوادوالو ته ښه وخت غواړو الله پاک دې وکړي چې دغه سږ کال چې آباد دی انشاءالله وچکالۍ ختم شولې چې ښه حاصلات ولرو او د خوشحالۍ ژوند ولرو الله هم کامیاب لره السلام علیکم سلامات اوسئ بیا هم مننه خوشحاله اوسئ بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بیا هم ستړي مشئ دوستانو ډېره ډېره مننه چې راسره یاستئ او خپله خپرونه راسره په مینه باندې ګورئ د خپرونې په دې برخه کې راسره دوستانو یو بزګر دی یو د بادام باغ یو مسؤل راسره دی د بادام باغ مسؤل محمد خان چې بادام باغ کې د کنټرول مدیریت پر غاړه لري او بزګر راسره خوانی دی خوانی صاحب ستړي مشئ سهار مو نیک صحت ښه دی قراري ده سلامت اوسئ محمد خان تاسو هم ستړي مشئ خوشحاله اوسئ تاسو صحت ښه دی ژوند په خیر سره تېرېږي سهار په خیر و
خوشحاله اوسئ، آباد. سلامت اوسئ. ټولو ته سلامونه وایو. خیر اوسئ. محمد خان پیل کې به تاسو ته راشو چې بادام باغ کې تاسو مسؤل یاستئ، د کنټرول مدیریت در په غاړه دی هلته. راځو دې ته چې څومره فارمونه لرئ په بادام باغ کې؟ بادام باغ کې خو موږ ډېر ګلیکسینونه لرو، لکه شفتالو دي، بادام دي، پیستا ده، توتې زمیني دي، مڼې دي، الوچې دي. هر نوع میوه په بادام باغ کې فعلا موجوده ده، د توتې زمیني نه نیولې تر پیستا پورې چې څومره میوهجات دي د ټولو خپل خپل ګلیکسینونه موجود دي هلته. لکه اوس فعلا کې مونږ بوزغلی ورته وایو، نوې بوزغلی مو اچولی ده چې په دې کې ګیلاس دي، بادام دي، مڼه ده، شفتالو ده، او شفتالو څو نوع شفتالو دي، څو نوع ګیلاس دي، څو نوع بادام دي، او څو نوع مڼې دي. دا ګلیکسینونه اوس فعلا په بادام باغ کې شته. او اوس مونږ فعلا چې لګیا یو، یو نوع مڼې دي ترکي په نامه باندې، نو هغې ته مونږ اوس لګیا یو ډریپ سیسټم چې کار پې روان ده او کار پې شروع ده. څه مو پروسه کال کړي او څه سکه لګیا یو. مونږ دا غواړو چې بادام باغ ټول ډریپ سیسټم ته واړوو، ولې چې د اوبو ډېره کمی ده. هغه مونږ په ټول بادام باغ کې فعلا یو برمه لرو چې د هغې برمې په وجه باندې نوره د کارغې نه که اوبه وي الحمدلله د پروسه کال او سږ کال مونږ ډېر امیدواره یو چې پروسه کال د مونږ نه د ټولې ونې چې وي دغه ته پوره اوبه ورسېدي، او سږ کال یې امیدوار یو چې بیا یې هم ورته ورسوو. هغه ونې څومره ونې دلته ثمر ته رسېدلي دي یا مثمرې شوي دي؟ ځکه ټولې دلته مثمرې ونې دي او ثمر ته رسېدلي. حاصل څه ډول دی؟ حاصل یې انشاءالله قناعت بخش ته ښه حاصلات ورکوي. او دې کې شفتالو دي تقریبا 4-5 یا 10 شفتالو دي چې شلیل دي او وخت زودرس دي او اینې په ټیم باندې دغه څو نوع شفتالو دي، همداسې مڼې دي، ترکۍ مڼې دي، د نورې مڼې دي، خپلې وطنۍ مڼې دي چې دا اوس په دې باندې ځینې کراس شوي مڼې دي چې موږ نوې تجربې کړي دي چې هغه ترکي او وطني مڼې کراس شوي دي، ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده چې په هغې باندې اوس کار روان ده. څنګه کراس شوي دي؟ که لږ د کراس په اړه راته ووایي. یعنې دغه پیوند شوي دي، ترکي مو په وطنۍ کې پیوند دغسې. نو هغه دغه ده چې اصل بیا څه ډول دی؟ اصل الحمدلله قناعت بخش ته او ښه ډېر ښه اصل بریالي شوي دي د پیوند کې. او پیوند یې اوس فعلا د دغه ښه په پرمختګ یې کړی ده او ښه په هغه شوي دي چې اوس مونږ نوي نیال د دغه نه هغه کوو که نه چې بیا یې ریلیز کړو خلکو ته، دهقانانو ته یې. له دې ځای څخه د دې فارم څخه لکه څرنګه چې ګورو د قوري سیستم لرئ، نورو ځایونو ته د نیالګو توزیع لرئ؟ الحمدلله په دې باندې لګیا یو. اوس نوې کوریا مونږ اچولې ده او مخکې دغه شی نه و، اوس مونږ پرې لګیا یو. اوس مو بوزغلی اچولې، کوریا مو اچولې ده. مونږ دا امید لرو چې د بادام باغ د ساحې نه مونږ توزیع ولرو. ډېر ښه. مخکې هم توزیع شوي دي، دغه پروسه کال هم توزیع شوي او سږ کال یې که خیر و کال ته، یعنې کال ته مونږ پلان لرو چې د دغې نه په لکاو نیال توزیع کړو. د بزګرو سره څه کوئ؟ بزګرو سره ستاسو د خوا نه څه مرسته شته یا هغوی ته د نیالګونو ورکړه او داسې څه شته که نه؟ په دې بخش کې خو مخکې مولوي صاحب درته وویلې چې انشاءالله بزګرو سره مونږ څنګ په څنګ ولاړ یو. بله، سلامت اوسئ. راځو بزګر ته، خواني صاحب تاسو ته راځو. که تاسو راته ووایئ چې څنګه دي د نیالګیو کارونه یا د بزګرۍ کارونه په ټوله کې په څه ډول روان دي؟ شکر الحمدلله ښه دي. سږ کال امید لرو چې اوبه انشاءالله ښه دي، واوره سوی ده، بارانونه شروع دي انشاءالله چې سږ کال د موږ حاصلات ښه سي او غلجات ښه سي. غلجات انشاءالله ښه شي. خو دلته د کرکیلې برخې ته که وګرځو، څه دي په دغه وخت کې چې باید نشته او موږ تاسو یې ګورو په نورو نړۍ کې ښه حاصل ورکوي؟ کوم زراعتي برخې ته که راشو کوم پیداوار دی چې موږ یې باید ولرو چې تر اوسه یې نه لرو؟ موږ فعلا اوس خو هر شی فعلا انشاءالله لرو. میوهجاتو کې غلجاتو کې شته، دغه مشکل نه لرو. غلجاتو کې د څه سره کمښت سره مخ نه یاستئ؟ داسې بعضې کم تخمونه شته؟ بعضې تخمونه کله بعضې تخمونه سره سړی هغه کېږي او یا سره مشکلات. غټه مشکل چې و اوبه ود،
چې انشاءالله سږکال یې ښه ده بارانونه شته چې د اوبو نه لږ هغه څومره تخمونو برخې ته کره شو څومره د ستونزو سره هستئ اصلاح شوي تخمونه څومره در رسېدلي دي که په دې اړه راته ووایي تخمونه اصلاح شده ښه دی رسېدلی ده موږ ته مشکل نشته په هغه کې یو بوجه یې راکړې ده دغه بسنه کوي ټولو بزګرو ته او که نه باید د دې څخه ډېر نه د ده نه خو ډېرې خو دا خو نه بس کېږي نه ډېرې خو چې هر هغه ته ورسېږي خو انشاءالله دا امید ده سرې په برخې ته که راشو څومره سره درکول کېږي یا کوټ کیمیاوي کوټ څومره درکول کېږي بیا د دې د حاصل برخه څه ډول ده بیرته د حاصل دغه تخم چې موږ ته راکوي سره تخم چې راکوي سره هم ورکوي و هغه دا څه نومېږي دغه بیا څه یو څه پیسې موږ هغه کوو ورکوو بیرته په پیسو بدل کې دغه څه درکوي درته دا چې پیسو بدل کې درکوي د بازار په قیمت دي نه د بازار نه ارزانه وي ارزانه وي بازار نه څنګه دي څه غوښتنې لرئ چې باید تاسو سره د زراعت وزارت وکړي مالدارۍ وزارت نه دا موږ غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي د تخمونه د نیالګي د باغدارۍ لپاره او دغه بله خپله باغ لري و باغ کې کومې ونې لري چې که نه لري چې زراعت وزارت تا سره مرسته وکړي زه خپله د ګیلاسو باغ لرم ښه چې ګیلاس باید تا ته درکول شوي کري ګیلاس اوس لرم ښه لري نور کومې غوښتنې لري چې باید تاسو ته د دې برخه کې درته ونې درکول شي تې وساتي او بیا په راتلونکي کې زراعت وزارت هم ترې ګټه واخلي ته هم و د شفتالو ونې شفتالو ونې باید شفتالو ډېر نازکه دي وسات ښه مارکیټ لري ښه پیسه کېږي دهقان ته کوم یو جورس یې غواړي که جوپزک چې ورته نه جورس دیرس ښه دیرس دواړه چې مني ته هم بیا باید وي منه ولې په هغه وخت کې ښه قیمت یې ښه جګېږي ښه ډېر ښه سلامت اوسئ راځو تاسو مدیر صاحب چې تاسو که راته ووایئ نور پلانونه مو څه دي په بادام باغ کې په را روان 1403 کال دپاره کوم پلانونه لرئ چې په مخ یې ویسئ د مونږ دغه راتلونکي پلانونه دا شی دي چې مونږ نیال د باغدارۍ په حساب باندې مونږ نیال کینو او هغه بزغلی وکرو خلکو ته نیالونه زیات کو او نوي نوي وریټۍ ورته وړاندې کو نوي نوي میواجات دلته چې اوس کوم په هغه کې دي راځي که نه هغه خلکو ته ورسوو چې هغه د موږ د عوامو چې هر ضرورت وي هر میوه وي باید دلته موجوده وي او دوی ته لاسرسی ولري دوی نو مونږ کوشش کوو لکه څنګه چې مولوي صاحب درته ویلي چې مونږ په هلمندو په ننګرهار کې لکه اوس خورما دي عامو باندې کوشش روان ده په املوکو باندې کوشش روان ده چې دغه د بر ملک نه کوم میوه راځي لکه مالټا شو او دا شیان شول که نه دا مونږ باید دلته اماده کړو چې اوس په دې باندې کار روان ده مونږ په ننګرهار کې پلان په دې باندې بیخي ډېر کوشش کوو ډېر فوکس مو په دې باندې ده چې د ګرمو علاقو باندې دا کار وکړو لکه ده چې درته ویلي خوست کې ده دغسې هلمند کې ده دغې ځایو باندې مونږ دا کار روان کړی ده ډېر ښه سلامت اوسئ بریالي اوسئ ډېره ډېره مننه خوشحاله سلامت اوسئ راغلې زموږ غږ سلامتي مو غواړو بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بیا هم تاسو درکلی ډېره ډېره مننه دوستانو چې راسره یاست او خپله خپرونه مو تر دا دمه راسره په مینه باندې وکتله او راسره پاتې شئ د خپرونې وروستۍ برخې ته رارسېدلي یاستو په دې برخه کې راسره احمد فرید فرهنګ د چاپېریال ساتنې ملي ادارې ویان په خپرونه کې دی له دوی سره د نیالګیو پر کمپاین د 1402 کال پر پلان د تطبیق او ترڅنګ د 1403 کال دپاره کوم پلان لري تر کومه بریده پورې به دوی ورته امادګي نیولې ده او څه به ترسره کوي فرهنګ صاحب ستړي مه شئ سهار مو نیکمرغه الکوزی صاحب تاسې او د شمشاد تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هیله ده چې یو نیکمرغه او ښه سهار مو راپیل کړئ سلامت اوسئ خدای دې وکړي چې تاسو هم سهار باراني سهار مو په خیر راپیل کړئ ډېر ښه سهار سلامت اوسئ پیل کې به راشو د نیالګیو د کمپاین په اړه که راته ووایي څه مو کړي دي البته ځکه دغه د نیالګیو برخه که راواخلو زراعت وزارت ترڅنګ ښاروالۍ او همدا د چاپېریال ساتنې اداره په ګډه باندې تر ډېره بریده کار کوي الکوزی صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نیالګیو کښېنول دا یو ملي پروسه ده یو ملي کمپاین دی په دې کې نه تنها یوه اداره یو نهاد بلکې د نظام ټولې برخې او همدارنګه ولس او ملت شریک دی بلکل دې ته یو ملي پروسه ویلی سو او یو ملي کمپاین ویلی سو
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د 1403 کال نه بیا تر 2013 کاله پورې یعنې د اوس نه بیا تر 2013 کاله پورې داسې یوه طرحه جوړه کړې وه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه ته مقام ته موږ غوښتل چې تر 2013 کاله پورې موږ په افغانستان کې 203 میلیونه 15,14,304 نیالګي په افغانستان کې کېښول شي. له دې څخه هدف دا دی چې موږ نړیوالو تعهداتو ته ژمن یو، نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن یو، تر څو د نړیوال اقلیمي بدلون په وړاندې خپل مبارزه وښیو او خپل مقاومت وښیو، تر څو موږ وکولی شو څنګه له اقلیمي تغیراتو سره سازش وکړو او هغه نړیوال تعهدات چې د افغانستان څخه یې لري، د افغانستان د حکومت څخه یې غواړي او همدارنګه د افغانستان د خلکو څخه هغه باید پر ځای سي، هغوی ته موږ رسیدګي کړې وي. بنا د 1403 کال لپاره هم د نیالګیو ښودلو ملي کمپاین راپیل سو چې په دې کې 3 ارګانونه داخل وه، ښاروالۍ دي په کل کې، د کرنې او مالدارۍ وزارت او همدارنګه چاپیریال ساتنې ملي اداره د یو طرحه کوونکي سازماندهي ده او نظارت او تطبیق کوونکي ادارې په صفت هم ورسره کار کوي. په کابل ښار کې تاسې ولیدله چې ښاروالۍ کوم کمپاین ابتدا کې دا اوس تر ناحیو پورې غځېدلی دي، دوی په ورځ کې تر 60,000 پورې نیالګي ایښتي او تعهد دا دی چې دا نیالګي به ساتل کېږي. 2 میلیونه نیالګي کابل ښار کې دا تعهد ورکړل شوی دی چې دا 2 میلیونه نیالګي به سږ کال په کابل کې ښودل کېږي. تر ډېره پورې غوښتنه دا ده چې دغه نیالګي وساتل سي، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې به په دې هڅه کې او په دې تلاش کې به تر څو د نیالګیو بشپړ نظارت وکړي، تر څو د هغوی د وچېدو او د هغوی د له منځه تلو څخه مخنیوی شي. همدارنګه د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د هیواد په سطحه مسؤلیت لري څنګه وکولی سي د خپلو کوریو له طریقه د خپلو امکاناتو له طریقه نیالګي کښېنوي او هغه بیا موږ او تاسې وکولی سو چې په درست ډول باندې د هغوی نظارت وکړو، د هغوی ساتنه وکړو. بنا د هیواد په 14 ولایتونو کې چې موږ یې راواخلو، په کابل کې یوازې 2 میلیونه نیالګي چې د کابل ښاروالۍ له طریقه به د حفاظت کېږي، ساتنه به کېږي او اوبه کېږي به، او همدارنګه 18 میلیونه نیالګي د هیواد په سطحه د کرنې او مالدارۍ وزارت په پلان کې لري چې هغوی په ټول هیواد کې کښېنوي او دغه څخه بیا په درست ډول ساتنه او حفاظت وکړي. بنان په دې برخه کې موږ نظارتي پلانونه جوړ کړي دي د کرنې وزارت سره. همدغه برخه کې لږ زره تام شو فرهنګ صاحب، ځکه د نیالګیو ساتنه اړینه خبره ده. تاسو طرحه ویله چې موږ طرحه ورکوو او تطبیق دپاره یې زراعت وزارت او ښاروالۍ تطبیقوي. د حفاظت دپاره مو څه ډول طرحه ورکړې؟ ځکه موږ هر کال نیالګي کېنوو، په لکاو په میلیوناو نیالګي وګورو په ټول هیواد کې کېنول کېږي، اما د حفاظت او د ساتنې دپاره یې هېڅ هم بیا نه وي. د حفاظت او ساتنې په برخه کې ما درته وویله چې دا طرحه د مختلفو نهادونو سره په همغږۍ او د هغوی ته په مسؤلیت ورکولو په وظایفو ورکولو باندې جوړه شوې ده. ډېر ښه. یعنې لومړی ولاړه دا طرحه کابینې ته، د چاپیریال ساتنې ادارې پیشنهادي طرحه او کابینې ته ولاړه. کابینې سیاسي معاونیت ته راجع کړل چې هغوی ورباندې کتنه وکړي، وارزوي بنا څه تغیرات چې هغوی لازم لیدل هغه یې راویستل. وروسته بیا کابینې ته ولاړل، تایید شول، د کابینې څخه کندهار ته ولېږل شو چې د مشرتابه یا د امیرالمؤمنین تایید ورباندې واخیستل سي او بیا د خیر عمل ته وړاندې سي. بنا په دې طرحه کې د هر چا وظایف مشخص شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره کوم فعالیتونه لري، کوم کار کوي، د هغه څخه نظارت دی، حتی په تطبیق او همدارنګه د پالیسۍ په جوړولو کې ورسره مرسته کوي. له دې څخه علاوه تطبیق کوونکي ادارې چې د کرنې او مالدارۍ وزارت دی، په مرکزونو کې ښاروالۍ دي، هغوی دا مسؤلیت لري چې د نیالګیو ساتنه او حفاظت وکړي. همدارنګه نورې اړوندې ادارې چې په شکل د اشکال ورسره سهیم کېږي، ورسره مشترکاً وظیفې لري، هغه ادارات به کومک کوي. مثلا زه یو مثال راوړلی شم، د اطلاعات و فرهنګ وزارت په عامه پوهاوي کې یا د آګاهي عامه کې خپل رول لري، سرته ورسوي. همدارنګه د قومونو قبایلو چارو وزارت کېدلی سي د قومونو او همدارنګه د مشرانو له طریقه هغوی د نیالګیو د ساتنې غږ پورته کړي او په دې برخه کې اقدام وکړي. همدارنګه د ارشاد، حج او اوقافو وزارت چې دی په دې برخه کې مسؤلیت لري، تر څو وکولی سي د مسجدونو د منبر د ملایانو او همدارنګه په کل کې د دیني عالمانو په وسیله سره وکولی سي د واعظ او تبلیغ له طریقه خلکو ته دا وپوهوي چې څنګه د نیالګیو ساتنه لازمه ده او دا باید وساتل. همدارنګه اړوند ادارې ټول مشخص شوي دي، هر ولایتونه کټګوري شوي دي، په کوم ولایت
ولایتونو کې موږ ډېره هسې پذیري لرو. تاسو ته معلومیږي چې موږ د شنو ساحو رامنځته کولو او د هغوی ساتلو ته جدي اړتیا بله همدلته د ځنګلونو برخه ده. د ځنګلونو برخې ته به ور وګرځو. ځنګل هغه څه دی چې د چاپیریال په برخه کې ځکه هغې برخې ته راځو چې چاپیریال دپاره تاسو څه کړي دي، البته محیط زیست دپاره یا هم د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره، چې دا هم ځنګلونه هم هغه څه دي چې بهرنۍ هوا تر ډېره بریده پورې کنټرول او د مخنیوي باعث ګرځي. د لوی ځنګلونو د جوړېدو چارې څه پلان ورته تاسو ورکړی د تطبیق دپاره څه به په همدغه طرحه کې هدف اول دا دی چې موږ څنګه وکولی سو ځنګلونه بیا احیا کړو. د ځنګلونو بیا احیا کولو ته مثلا موږ کوم پلانونه تر لاس لاندې لرو، اړوندې ادارې باید څه وکړي، په دې برخه کې کوم مسؤلیتونه لري. موږ د ځنګلونو په دې چې د قطع کولو همدارنګه 40 کلنې جګړې او همدارنګه ناخوالو افغانستان کې زموږ ډېر طبیعي ځنګلونه له منځه ویوړل او هغه یې له خاورو سره خاورې کړل. موږ د ځنګلونو کچه له 15 څخه 1.5 یعنې 1.5 ته رارسېدلې ده، حتی 2% هم نشي جوړېدلی. زموږ ټارګېټ په دې کې دا دی چې دا د 15 څخه اله تر 6 پورې موږ دا خپله فیصدي را لوړه کړو او په دې برخه کې هغه خپل مقاومت وښیو. بنا زموږ لوی فوکس پر ځنګلونو دی، یعنې د طبیعت پر ودې دی چې پر دې برخه کې موږ څنګه قوي سو او زموږ د تغییر اقلیم سره یا د اقلیمي بدلون سره خپل سازش وښیو. د نړیوالو مؤسساتو سره په دې برخه کې خبرې کړې دي. نارویجن کمیټې خپل تعهد ښودلی دی. بدخشان څو ولایتونو کې فعلا عملا کورې جوړې کړي دي. د دې څخه علاوه په نورو ولایتونو کې هم پلان و. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره د نارویجن کمیټې عمومي رئیس کانټري ډایرکټر ولیدل او ورسره کښېنستی، ویل چې موږ په دې برخه کې پلان لرو. نه تنها دا چې دا اوس موږ او تاسې وینو د وحشي ژوو د ساتنې په برخه کې، د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې، د مځکې څخه د تخریب د مخنیوي په برخه کې عملا د مؤسساتو نهادونه کار کوي. او په تېر کال کې موږ په دې وتوانېدلو چې 10 میلیونه ډالر ته لاسرسی پیدا کړو. همدغه د 10 میلیونو یا هم د نړیوالو کنوانسیونونو چې افغانستان یې عضویت لري یا یې غړیتوب لري، تر ډېره بریده هلته پیسه ورکول کېږي. افغانستان دا څو کاله نه دی توانېدلی، خو یوازې تاسو اوس وایي چې 10 میلیونه. که راته وایي چې ولې دغه نه دی توانېدلی، علت یې څه کېدلی شي؟ دغه پیسې نه دي ترلاسه شوي ځکه هلته بودیجه د افغانستان ته ورکول کېږي، ځانګړې اختصاص شوې ده، خو هم افغانستان نه ده ترلاسه کړې. ولې؟ دا څو لاملونه لري. موږ لیله الهام په تخنیکي برخه کې په تېر کال کې موږ تر 10 پورې طرحې او پروپوزلونه واستوله له ملل متحده چاپیریال ساتنې پروګرام سره، یونیف سره مو شریک کړل. همدارنګه نور نهادونه چې په دې برخه کې کار کوي، موږ جیپ او جیپ 7 د صندوقونو سره مسایل شریک کړل او خپل غوښتنې مو ورته ورسولې. لومړی د یو سیاسي مسایل بانه کول. په تېرو 2 کلونو کې 2.5 کلونو کې زموږ لویه ستونزه دا وه چې دوی هر څه په تالي کې اچولي وو او دوی سیاسي ملاحظات دې بانه ګرځوله چې موږ ټولې پروژې په تالي کې اچولي. ولې خوشبختانه زموږ د هڅو په نتیجه کې، زموږ د کوښښونو په نتیجه کې چې دا اوس مې تاسو ته وویل، تاسو به ووینئ راتلونکی کال موږ به افغانستان کې د ډېرو نړیوالو نهادونو د مرستو شاهدان اوسو چې دوی به راځي، زموږ طرحې او پروپوزلونه به مني او هغه به تطبیق کوي. ما په دې وروستیو کې تاسو سره دا ځینې ارقام شریک کړي چې تر 10 میلیونه پورې ډالرو ته موږ لاسرسی پیدا کړي، هغه مو په لاس راوړلې. دا اوس هم د UNDP او FAO له طریقه په افغانستان کې په مصرف رسېږي چې دا مختلف سکتورونه دي. کرنې او مالدارۍ وزارت له طریقه تطبیق کېږي، همدارنګه د نورو اداراتو له طریقه. نو په دې برخه کې زموږ طرحې آماده سوي دي، موږ پر دې باندې کار کوو. لوی علت یې الوکوزی صاحب دا و چې نړیوالو او په خاصه توګه د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ملل متحد کوم پروګرام چې دی هغه چې په دې برخه کار کوي، دوی د هر څه سیاسي ګرځولي او سیاسي بهانې لټولې بنا زموږ او د افغانستان د ولس حق نور کړو. څومره وتوانېدلی چې دغه سیاسي برخه له منځه ویسئ؟ ځکه چاپیریال چې دی د ټولې نړۍ هغه برخه ده چې سیاسي بود پکې نه تړل کېږي، سیاست پسې نه تړل کېږي. هغه څه دي چې باید ټولو ته فکر وکړي ځکه د انسان د ژوند ژغورنه پکې ژغورنه ده. الوکوزی صاحب تاسې ولیدل په تېرو 2 کلونو کې موږ نهایت هڅه وکړل چې د افغانستان د ملت په اساسیتوب دا غږ پورته کړو. زموږ مطبوعاتي کنفرانسونه تاسې ولیدل، زموږ هغه رسمي غوښتنې چې دلته مثلا د اروپایي اتحادیې، د ملل متحد نمایندګان هر څه چې راتلل، هغوی سره مخامخ د بهرنیو چارو وزارت له طریقه ناستې وسولې، میټینګونه وسول، ملاقاتونه وسول، انلاین ناستې، حضوري ناستې، تر څو موږ وکولی سو لابي وکړو او دغه شی له سیاسته وباسو. موږ ورته ویل چې محیط زیست، اقلیمي تغیرات، اقلیمي بدلون دا سرحد نه پیژني. سیاست که پولې پیژني، ولې اقلیمي تغیرات دا نه پیژني، سرحد نه پیژني. بنا تاسو باید په دې برخه کې خپل تعهد وښایاست. هر څه د بین المللي نهادونو مسؤلین چې راغلي دي هغوی هم دا ویلي دي چې ستاسې دا غوښتنه، ستاسې دا دعوه پر ځای ده او په دې برخه کې موږ در سره یو. بنا آهسته آهسته موږ ګورو چې د خیره نتیجه ورکوي
هر هغه څه چې دوی ترسره کړي دي او هغه افغانستان ته غړیتوب نه دی ورکړی، بنا موږ خپل غږ پورته کړی. همدلته که راشو دغه کسان چې راغلي وو تاسو وایئ چې دوی دلته هم منلې تایید کړې ده راسره چې ستاسو غوښتنه پر حقه ده. څومره لابیګري وکړله هلته په ځکه د ځای نه غوښتنه نشته د یا د دې ادارې چاپېریال ساتنې ادارې له لوري تر اوسه پورې بلنه باندې څوک نه دي تللي، هلته ناسته نه ده شوې په نړیوالو کانفرنسونو کې. دغو کسانو څومره لابیګري وکړله؟ د دوی لابیګري وه او همدارنګه د ځینو لویو هیوادونو چې په اقلیمي تغیراتو کې ونډه لري د هغوی د اعضاو راتګ افغانستان ته، د هغوی د نمایندګانو راتګ افغانستان ته واقعا مؤثر و. هغوی راله مثلا موږ او تاسې ولید د روسیې هېواد د ولسمشر د اقلیمي تغیراتو د برخې سلاکار راغی، د چاپېریال ساتنې ملي ادارې د عمومي رئیس سره یې ولیدل، د رهبرۍ سره یې ولیدل او علاوه د دې څخه د حکومت له مشرانو سره یې ولیدل. بنان پر دې باندې بحث وکړي. همداسې د ملل متحد همدلته چې څوک دي هغوی راغلي وو، د ملل متحد د سیاسي استازولۍ معاون مارکس پوتزل راغلی وو، همدارنګه ټول هغو اروپایي اتحادیې چې هغه په دې برخه کې یعنې ډېر مسؤلیت لري. نو بنا دوی دا زموږ غږ بدرګه کوي. یو خو د افغانستان د ملت په استازیتوب غږ و چې مثلا تاسې ولید په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس د دې څخه لوی هدف یو دا و چې موږ څنګه وکولی شو د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو. یوه دا مسله. بله مسله دا وه الکوزی صاحب چې موږ خپله غږ پورته کوي. مثلا تاسې ولیدل چې تېر کال که په 28 چې په دغه کې په دوبۍ کې په لاره واچول سو د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس، متاسفانه دوی افغانستان ته بلنه ورنه کړل، ولې موږ خپل غږ پورته کوي او هغه په ډېره نړیواله سطحه بدرګه سو. په هماغه کنفرانس جریان درلوده چې غبرګون وښودل سو چې موږ اوس بلنه درکړو. موږ دا مسله په دې خاطر تر ډېره پورې رد کړه په هغه مسلکي لحاظ په تخنیکي لحاظ چې دغسې کنفرانسو ته تلل هغه له وخته آمادګي غواړي، هغه لابي غواړي، باید حد اقل پلان غواړي، تطبیق غواړي، میاشتې میاشتې پر دې باندې کار وسي او هلته تر څو موږ هغه نړیوال کنفرانس ته ورسو خپل لابیګري وکړو. بنا موږ ورته وویل چې نه، موږ باید په صحیح ډول دعوت سو افغانستان ته من حیث د یو میلمنه بلکې د یو حیث پذیره ملک په صفت وکتل سي او رسمي عضویت ورکول سي، د یو غړي هېواد په توګه هلته کښېنول سي. بنا موږ راتلونکي کال ته چې کاپ 29 به په اذربایجان کې دایریږي، اطمینان دا وجود لري، دا ډاډ وجود لري چې انشاءالله افغانستان ته بلنه ورکول کېږي. تاسې ولیدل د ملل متحد عمومي سرمنشي انتوني ګوتیرش په خپله اعلامیه کې په خپلو خبرو کې ویل چې افغانستان ته باید بلنه ورکول شي. ډېر ښه. راځو ښه ده چې دا لابیګري شوې ده او افغانستان په دغه برخه کې داخل شو، دا ډېره ښه ده. راځو دې ته چې افغانستان کې ګورو، بالخصوص په کابل کې ګورو، د کابل په ډېری ولایتونو کې ګورو د هوا د ککړتیا څخه خلک ډېر زیات شکایت کوي. یوه خبره دا ترسره کېږي چې په لوړپوړو ودانیو کې مرکز ګرمي فعاله شوي دي، صحیح ده، هغې ته فلټر کېښودل شو، خو موږ غیر پلاني سیمې په کابل او په لویو ښارونو کې موږ لرو. دې لپاره تاسو څه پلان لرئ، څه ورته کوئ، څه مو کړي دي ورته؟ الکوزی صاحب دا خبره ډېره دقیقه ده. دلته څو لاملونه دي. یو لامل یې دا دی چې موږ او تاسې تر 7 لکه پورې داسې کورونه لرو، رهایشي کورونه چې هغه هېڅ رهایشي کورونه دي. د افغانستان د چاپېریال قانون، د تېر قانون د 9 مادې د حکم پر بنسټ مفتشین نسي کولی د خلکو کورونو ته داخل سي. ولې بلند منزلونو، بلاکونو، فابریکو ته ورتللی سي، هغه چې کولی سي، هغه کنټرولولی سي. د قانون پر تجدید باندې کار روان دی. دا یو اړخ د قضیې دی چې پر دې باندې کار روان دی. د عدلیې وزارت او نورو نهادونو سره پر دې باندې د قانون پر بازنګرۍ او بیاکتنې باندې کار روان دی. په نوي قانون کې موږ پیشبیني کړې ده که چیرې د لوړو مقاماتو له طریقه، له مشرتابه له دفتر له طریقه یا خپله مشرتابه له طریقه دا توشیح سي، موږ امیدواره یو چې ډېر تغیرات موږ په دې قانون کې راویستلي. د دې قانون پر څه به وي همدغه تغیرات که لږ ضمني توګه باندې څه دي؟ د دې قانون کې موږ دا تغیرات راویستلي، دا ماده مو تغیر کړې ده چې زموږ مفتشین، د ښاروالیو مفتشین کولی سي چې رهایشي کورونو ته که هغه د ډېر دود باعث ګرځي، هغوی بخارۍ څخه استفاده کوي، بنا دود یې ډېر زیات وي، هلته د وکیل ګزار په مرسته ورداخل سي او هغوی به اجازه اخلي، کور ته به اصولي او قانوني داخلیږي. بنا دا یو قانوني ممانعت له مخې لرې کېږي. له بل اړخه که موږ او تاسې وګورو الکوزی صاحب، زموږ د خلکو اقتصادي وضعیت، زموږ د خلکو فعلي وضعیت او په کابل ښار کې د هېواد په نورو لویو ښارونو کې د برېښنا نشتون، د پاکې انرژي نشتون، همدغه یو بله خبره هم دلته فرهنګ صاحب رامنځته کېږي. صحیح دی، د کور ته ورتګ د تفتیش
دود نشي بندولی د هغه اقتصاد نشي پیاوړی کولی د هغه اقتصادي ستونزې دي ولې کمولی سي کېدلی سي څه پلان تاسو ورته تطبیق نیولی دی ستاسو پلان کې راته زموږ پلان دا دی چې موږ دوه پلانه لرو یو دا دی چې هغه بخاري چې په د خلکو اقتصاد ښه وي بس یوازې دغه 7 لکه کورنۍ د کابل صحیح د ډېر بې غریبي خو ډېر نه دي مثلا موږ انفرادي کورونو ته چې هغه بلاکونه نه وي انفرادي کورونو ته هم مطابق د قانون موږ نسو داخلېدلی ولې له دې وروسته که احیانا دغسې یو به دا خصوصي سکتور ته به دې زمینه برابر شي چې واړه فلټرونه تولید کړي ډېر ښه د دود د تصفیې او هغه به راځي موږ به قرارداد کوو د یو شرکت سره د یو نهاد سره او هغوی به یې تولیدوي او دا خلک به ترې رانیسي او دا به دغه کېږي یا کېدای سي آزاد بازار کې بیخي عرضه سي ولې هغه معیاري شی تولید سي یو به دا اړخ چې تر څو د دود په کمولو کې یا د هوا د ککړتیا د ګراف په کمولو کې مرسته وکړي دومه زموږ د ادارې طرحه دا ده د چاپېریال ساتنې ملي ادارې طرحه دا ده چې د ژمي په د 3 میاشتو کې موږ د افغانستان د اسلامي امارت کابینې ته او په خاصه توګه مشرتابه مقام ته د چاپېریال ساتنې ملي ادارې یو طرحه د پیشنهادي طرحه د راتلونکي کال لپاره تر څو موږ په دغه 3 میاشتو کې په کابل کې د برق چې اوس خبرې روانې دي ازبکستان او نورو هېوادونو سره چې برق به ډېرېږي بنا موږ داسې یو طرحه لرو چې د برق په هغه فیس کې په هغه قیمت کې کمښت راسي فعلا چې زموږ خلک مثلا د ګاز څخه استفاده کوي د لرګیو څخه استفاده کوي چې هغه خپله د دود باعث ګرځي ګاز خو په هر صورت ولې لرګي او زغالي سنګ د خپله د دود باعث ګرځي بنا بیا به د دغه استفاده راکمه سي او له برق نه به استفاده کوي زموږ پیشنهادي طرحه دا ده چې په هغه طرحه مې پیشبیني کړې چې په د 3 میاشتو په جریان کې دی مثلا چې اوس پر 1 کیلوواټ باندې مثلا 15 افغانۍ اخیستل کېږي بیا د 1 افغانۍ یا 2 افغانۍ واخیستل دا به هم د خلکو سره کومک وي او هم به د چاپېریال او د هوا په پاکوالي کې مرسته وکړي دا مو دومه طرحه ده نو پر دې باندې کار روان دی موږ مطمئن چې په راتلونکي کال کې چې ژمی راځي موږ د مشرتابه سره د شریکه کړو دا طرحه او هیلهمند او په دې برخه کې به زموږ لابي دی چې موږ اول حکومت ته قناعت ورکړو او بیا دا طرحه عملا تطبیق ته راسي ډېره مننه فرهنګ صاحب چې راغلی او زموږ بلنه دې ومنه مننه الکوزی صاحب سلامات اوسئ له تاسو هم نړۍ مننه دوستانو له تاسو هم نړۍ مننه چې خپرونه مو راسره د پیل نه تر دا شیبو پورې په مینه باندې وکتله د نن سهار خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسیږي خو زما دنده هم له شمشاد سره پر همدې ځای پای ته رسیږي که چیرته په دغه موده چې روڼ سهار او نورو خپرونو کې له تاسو سره هم زما څخه کمه کمي او کاسي راغلي له تاسو ټولو په بښنه غواړم نور مو په پاک او بښونکي رب سپارم هر چیرته چې یاستئ خوشحاله شیبې درته غواړم دا چې تر بیا چیرته راڅرګندېږو چیرته ژوند او نصیب څه وی نو تاسو راته بښنه کوئ او په دعاو کې مې یاد ساتئ خوشحاله شیبې ولرئ له لیدلو مو مننه